بیا هم په خیر راغلی د فروشاین لوستونو ته. نن څو بوګنونه یو ځای ګورو او سوالونه به یو ځای کار وکړو. راځئ چې لاړ شو سوالونه. لومړۍ پوښتنه د 2 نمرو پوښتنه ده. Welches Verhalten ist beispielhaft für vorausschauendes Fahren? کومې کړنې د یو با مثاله یا با احتیاطه موټر چلوونکي دي؟ کومې ښې کړنې باید یو موټر چلوونکی ولري؟ Ich beschränke die Verkehrsbeobachtung möglichst auf das direkt vor mir fahrende Fahrzeug. زه مې خپل لید دومره لنډومه چې یوازې دغه مخکینی موټر چې مانه روان ده هغې ته ګورم او هغه څارمه. نه. Ich reagiere möglichst frühzeitig auf wahrscheinliche Veränderung der Verkehrssituation. زه کوښښ کوم چې څومره ژر کېږي خپل عکس العمل وښیم هر هغه څه ته چې په سړک باندې پیښېدونکي دي. دا صحیح ده. Ich versuche die Absichten anderer Verkehrsteilnehmer möglichst frühzeitig zu erkennen. زه بیا هم دلته هڅه کوم چې د نورو موټروانانو کړنې وڅارم او ژر تر ژره عکس العمل وښیم. ګورو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دا سوال سم جواب شو. 2 نمره سوال. مختصر دویمه پوښتنه. Trotz vorhandenen Gehwegs auf der rechten Straßenzeit fährt eine Person im Rollstuhl auf der Straße. Wie verhalten Sie sich? سره له دې چې د پلي سړک شته دی یا هغه څوک چې پیاده ګرځي د هغو دپاره سړک شته دی راسته خواته د سړک، خو بیا هم هغه کس چې معیوبه ده یا معلوله ده په ټایرکداره چوکۍ کې د معیوبینو په چوکۍ کې په سړک باندې روان ده، نو ته به څه کوې؟ Ich mache die Person durch Hupen darauf aufmerksam, dass sie sich falsch verhalten. زه وی د موټر آرن پې باندې کوم او هغه ته وایم چې ته په غلط سړک باندې روانې، ناسم روانې. نه. Ich fahre so lang hinterher, bis ich überholen kann. تر هغو زه د دې معیوب یا معلول سړي شاته ځم تر څو پورې چې زه وکولی سم له دې نه مخکې سم. هو. Ich überhole mit großem Seitenabstand, weil ich mit dem Ausweichbewegung rechnen muss. Ausweichenbewegung دغه که شمال ولګیږي یا هم فکر نه وي یو دفعه د انډل د بایسکل تېنه راتاوسي دغې ته Abweichenbewegung وایي. Ich überhole وایي زه دغه بایسکل نه ډېره د اړخ فاصله یا واټن نیسم او دې نه مخکې کېږم. هو یو خو فاصله باید مراعات سي او بل تاسو وګورئ چې کوم وخت کې تاسو کولی سئ د دې بایسکل نه مخکې سئ. Guru, diese Frage ist richtig beantwortet. 4 نمره پوښتنه و سمه جواب شو. 4 نمره پوښتنه ده. Mit welchem Verhalten müssen Sie an solchen Haltestellen rechnen? دا هلتشتلې یا د ټرام تمځایونه دي، د اوبان تمځایونه دي. دلته هیڅ کومه موانع نشته ده. ګوره دلته هیڅ کومه کټاره نشته ده چې د مسافر کته کیږي او دوی فکر وکوي چې مونږه په یو هلتشتلې کې استو. دوی فکر کوي چې دا ټوله ممکن هلتشتلې وي یا تمځای وي د دې ټرام نه راکته کیږي، نو مستقیمه کیدای سي سړک ته راواوړي. اول به دا تصویر ښه صحیح وګورئ. زه پوښتنو ته. Fußgänger verlassen die Haltestelle Insel unachtsam. Haltestelle Insel این دغه بانشتایګم ورته ویلی سو. وای مسافر یا د څوک چې کته سوي دی هغه کوای سي کیدای سي بغیر له دې نه چې فکر ورسیږي همداسې سړک ته راواوړي. هو دا امکان لري. Fußgänger rennen über die Fahrbahn zu Haltestellen Insel. کیدای سي دغلته چې دا پیاده رو روان دي یو ور منډه کې راسي دلته دې هالتشتلې ته ځان راورسوي د ټرام لپاره. هو. Fußgänger rennen über die Fahrbahn zur Haltestelle Insel. Fußgänger warten, bis die Fahrbahn frei ist. دلته نو مونږ نه پوهیږو چې فوسګنګر یا هماغه پلی کس به ودرېږي که به نه درېږي. نو دا ځواب مونږ نه نیسو، دا دواړه نیسو. هو دواړه سم دي، سوال سم جواب سوی.
څلورمه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. In welchen Fällen muss das Überholen abgebrochen werden؟ په کوم وخت کې باید زه یا دغه د موټر نه مخکې کېدلو نه په شا سو یا مونږ د موټر نه مخکې نسو. په هغه وخت کې wenn der Eingeholte plötzlich beschleunigt، کله چې زه غواړم د کوم موټر نه مخکې سمه او هغه موټر یو وار ریز ورکړي موټر ته او موټر خپل تیز کړي، هو دې وخت کې باید مخکې کېدل د بل موټر نه پریسي، یعنی مخکې نسئ. wenn durch unerwarteten Gegenverkehrsgefahr entsteht، کله هم چې تاسو د یو موټر نه مخکې کېږئ او د دې خطر وي چې د هغې خوا نه کوم موټر راځي، په دې وخت کې هم باید تاسو د موټر نه مخکې نسئ. wenn der Eingeholte seine Geschwindigkeit stark verringert، کله چې هم تاسو د کوم موټر نه مخکې کېږئ او هغه موټر ډیر کلک بریک ونیسي او خپل هغه سرعت چې دی راټیټ کړي، دا کوم خطر نه دی، دا لا ښه خبره ده ځکه زما د مخکې کېدو واټن لنډیږي. دا دواړه وګورو. 5 نمرې پوښتنه ده. هو diese Frage ist richtig beantwortet. weiter. د 4 نمرو پوښتنه ده. 5مه پوښتنه welche grundlegenden Verhaltensregeln müssen Sie im Tunnel beachten؟ کومې هغه بنسټیزې کړنې دي یا قانونونه دي چې تاسو په یو تونل کې مد نظر ونیسئ او پام ورته وکئ. Anweisungen und Informationen des Tunnelpersonals Folgen leisten. هغه راهنمایګانې لارښوونې چې د ټونل د کارکوونکو لخوا نه مونږ ته سوي دي هغې ته باید مونږ خاصه توجه وکوو. Auch am Tag im gut beleuchteten Tunnel mit Abendlicht fahren. که چېرته ورځ هم وي او ټونل کې ګروپونه هم لګېدلي وي، باید مونږ هغه خپل ابلنت لیکتونه چې دي هغه ولګوو او په ټونل ننوځو. nicht wenden، په ټونل کې باید هېڅکله مونږ موټر راتاو نه کړو او راونه ګرځو. 3 واړه سم دي وبګورو. هو diese Frage wurde richtig beantwortet. 4 نمرې پوښتنه وه. 5مه پوښتنه womit müssen Sie rechnen؟ دلته باید په څه باندې حساب وکئ یا چیش ته باید متوجه اوسئ. راځو اول انځور ګورو. په شاتنۍ شیشه کې ګورو مونږ پسې سور موټر دی، په راسته شیشه کې ګورو چې څه دي، چپ لاسته شیشه کې ګورو څه دي، زموږ نه مخکې څه دي. د موټر هم بلینکر وهلی، دې ته متوجه اوسئ. دا موټر دلته ولاړ دی، د مخکې هم د کسک ولاړ دی، بیا هم موټر سایکل دی، مخکې بایسیکل دی. نو دا ټولې باید تاسو وګورئ یو وار چې د انځور کې څه شی دي. بیا هم سوالونو ته Fußgänger könnten vor dem Transport die Fahrbahn überqueren. دغه ترانسپورت نه مخکې ځکه دلته زیښت لنډ دی یا مونږ هېڅ شی لیدلی نه سو، کیدای سي یو پلی کس وي او رامنډه کې راسي د موټر مخې ته. هو دا هم شونې ده. Das Motorrad konnte nach links ausscheren، کیدای سي دغه موټرسایکل یو دفعه د چپه لاس ته لاړ سي ځکه غواړي کیدای سي دغه بایسکل نه مخکې سي. هو die Person neben dem Transport konnte wieder auf der Fahrbahn treten. دغه کس چې دلته د موټر سره ولاړ دی کیدای سي یو دفعه دې خوا ته راواوړي. هو دا ټولې هغه احتیاطي جنبې او کړنې دي چې موږ ورته باید متوجه اوسو. Diese Frage ist richtig beantwortet. سوال سم جواب سوی. 1مه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Wodurch kann die Fahrtüchtigkeit herabgesetzt werden؟ کومې هغه کړنې یا زمونږ د موټر چلونې توانایي د پوښتنې یا کموي، زمونږ هغه توانایي چې د موټر چلونې ده هغه له منځه وړي یا یې راکموي. چی شی ده هغه ځینې دواګانې دي. durch bestimmte Medikamente، کوم ځینې دواګانې چې مونږ وخورو مونږ باندې ستړیا راولي، خوب راولي. durch Übermüdung، یعنی مونږ چې ډېر ستړي یو دی وخت کې هم کیدای سي زمونږ د موټر چلونې توانایي کموي. durch Alkohol und andere berauschendes Mittel، د الکول یا هماغه نشهیي توکي چې مونږ کاروو، کله چې هغه وکارول سي هم د موټر چلونې توانایي زمونږ
کمیږي. وبګورو 4 نمرې پوښتنه ده. هو ټول ځوابونه سم دي. 8مه پوښتنه. Bei welchem Drogen kann solchen einmaliger Konsum zu vorübergehender Fahruntüchtigkeit führen? کوم هغه نشهیي توکي دي چې مونږ یا څوک یې ووهي یا څوک یې وکاروي نو د لنډمهالې داسې پیښه کیږي چې تاسو په لنډ وخت کې ونه شئ کولی نو موټر وچلوئ، یعنی ډیر زر تاثیر کوي. هغه LSD مخدره مواد دي، حشیش دي، ماریوانا ده، هیروین دي، کوکاین دي. دا هغه نشهیي توکي دي چې د دې کله چې ووهل سي په لنډ وخت کې په تاسو باندې تاثیر کوي او ستاسو د موټر چلونې توانایي له منځه وړي. هو 3 واړه ځوابونه سم دي. 4 نمرې پوښتنه. 9مه پوښتنه. Gegenüber welchen Verkehrsteilnehmern müssen Sie sich besonders vorsichtig verhalten? د کوم Verkehrsteilnehmer هغه کسانو ته وایي چې په سړک باندې هغوی هم تاسو سره یو ځای وي، لکه انسانان دي، بایسکل دي، موټرونه دي، ټول هغه کسان چې په سړک باندې کته پورته کیږي هغې ته Verkehrsteilnehmer وایي. و د کومو هغه کسانو چې په سړک باندې ګرځي کته پورته کیږي تاسو باید خورا متوجه اوسئ یا ډیره توجه ورته وکوئ. Gegenüber Personen mit erkennbaren Behinderungen. د هغه چا په مقابل کې چې له ورایه معلومیږي دی معیوب دی یا معلول دی نو د هغې په مقابل کې تاسو باید د ډیر احتیاط نه کار واخلئ. Gegenüber Kinder د ماشومانو په مقابل کې چې هغه که په پلي سړک باندې ځي هم متوجه ورته اوسئ، کیدای سي چې شی لاس کې یو دفعه سړک ته راواوړي. Gegenüber Taxifahrern. نه ټاکسیفاغن سره موږ څه غرض لرو؟ فقط هغه کسان چې معلول او معیوبه وي له ورایه موږ ته ښکاري، کیدای سي بایسکل یې وښویږي یا هم خپله یې وښویږي، امسا یې وغورځېږي او یا هم ماشوم چې شی لاس کې وي بایسکل باندې وي یا راتاو سي سړک خواته راواوړي، نو دې ته باید ډېر پام وکوئ. سوال سم جواب سو. 10مه پوښتنه 3 نمرې. Sie müssen nach links abbiegen. تاسو کله غواړئ تاسو چپ لاس ته Sie möchten nach links abbiegen. چپ لاس ته تاوسئ. In welche Fahrlinie müssen Sie einhalten. تاسو د دغې خطونو نه کوم خط کې باید لاړ سئ ولته ودرېږئ چې چپ لاس ته تاوسئ. ګورو Einbahnstraße ده. Einbahnstraße معنا ده چې یوازې تاسو حق لرئ له دې خوا نه موټر ځي له هغې خوا نه موټر راتلون ته اجازه نشته. تاسو اشاره ووهله غواړئ چپ لاس ته تاوسئ نو کوم خط باندې باید لاړ سئ؟ زه غواړم د چپ خط ونیسم او له دې سړک نه ووځم. دغه خط باید زه ونیسم چې له دې سړک نه ووځم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. سوال سم جواب شو. 3 نمرې پوښتنه وه فقط یو سم دی. 5 نمرې لري. اول به ویډیو وګورو، دواړه ښیښو کې به وګورو او بیا هم شاتنۍ ښیښه کې باید وګورو هنداره کې چې څه ښکاري. چپ لاس ته مو ټرام را روان دی یا اوبان را روان ده، اشاره ووهل سوه، زه غواړم چپ لاس ته تاوسم. دلته فورفارت نښانه هم زما خواته ده. سوالونو ته ځو. څه کوئ؟ Wie verhalten Sie sich? Zunächst im Bereich der Mittelinsel warten, wo der andere PKW steht. اول خو زه راځم دغلته درېږم چېرته چې دغه بله PKW یا د موټر ولاړ دی. نه. Vor dem Linksabbiegen warten und den Bereich der Mittelinsel frei halten. Vor dem Linksabbiegen warten und den Bereich der Mittelinsel frei halten. مخکې له دې نه چې زه دلته تاوسمه باید همدلته ودرېږم تر څو پورې دا ځای خالي کیږي. هو. Flüssig abbiegen, um den nachfolgenden nicht zu behindern. فقط راسه و تیز داسې تاوسه د شاتني موټر ته لاره ورکړه چې هغه ونه درېږي. نه. فقط دا سم دی. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 12مه پوښتنه 2 نمرو پوښتنه ده. Zu welchem Zweck darf die Hupe außerorts benutzt werden? په کومې موخې کیدای سي د ښار نه بیرون یا د تړلي ځایونو نه بیرون د موټر هارن ووهل سي؟ Als Warnsignal کله چې تاسو یو چاته
د خبر ورکوي د خبرتیا دپاره اوبرهول سیګنال دې ځایونو کې اوسورد د ښار نه بیرون چې کله تاسو د موټر نه تیریږئ یا مخکې کیږئ نو باید ورته یو رنډ وکوئ چې هغه متوجه اوسي. هو diese Frage wurde richtig beantwortet. Als Rufzeichen نه چاته نارې وهې چاته غږ کوي او رنډ ورته کوي نه د دې لپاره رنډ نه دی پکار. 14مه پوښتنه 15 نمرې پوښتنه ده. Eine Person will die Fahrbahn auf dem Fußgängerüberweg fahren, Fußgängerüberweg überqueren. Wie verhalten sie sich? یو کس غواړي د سړک نه په د پلي نښانې سوي ځایونو باندې تیر سي. تاسو څه کوئ؟ Ich überhole wartende Fahrzeug mit besonders Vorsicht. د دې زیبراشتراسه یا همدغه سړک چې د پیاده رو دپاره ده او دوی پې باندې تیریږي پلي کسانو لپاره دلته موټر ولاړ دی زه دې موټر نه تیریږم نه ich bereite mich auf das Anhalten vor زه خپل ځان آماده کوم او موټر آماده کوم چې بریک ونیسم او یا ودرېږم ich überhole nicht زه له دې موټر نه چې د کس ته ولاړ دی نه مخکې کیږم. هو دا دواړه سم دي. Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. مخکې ځو بله بیا هم د ویډیویي پوښتنه ده. اول به ویډیو وګورو بیا راځو سوالونو پوښتنو ته. په دې ښیښه کې ګورو دې ښیښه کې هم ګورو راسته او چپه دواړه شاتنۍ کې هم مخکې مو ټیکسي ده او یا هم موټر هر شی چې دی څراغ شین دی یا ورزیړ دفتن زیړ زمونږ فاصله ډیره لږ ده او شاته هم موټر رانږدې سو څه به کوو اوس چراغ خو موږ باندې په سور کېدو ده. abbremsen دفتن بریک ونیسه weiterfahren مخکې لاړ شه څه به کوې فاصله دلته هم لنډه ده که ته بریک ونیسې د خط نه اوړې او که ته بریک ونیسې د شاته موټر هم تا پسې رارسیږي نو ښه به دا وي تر څو ځکه ستا فاصله دلته لنډه ده او دا هم نارنجي ده یا زیړ دی تر اوسه پورې سور سوی نه ده کوای سي ته مخکې لاړ سي. Ich fahre weiter. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 15مه پوښتنه. Welche Verhalten ist richtig? دلته کومه کړنه سمه ده؟ ګور یو هم شیلډ نه لري یا هغه نښانه نه لري یو هم دلته نو لازمي دا ده چې یو د بل سره په ارتباط باندې سي او یو بل پوه کي چې څنګه کولی سي چاته مخکې یا لومړیتوب ورکړي چې هغه لاړ سي. Ich darf vor dem Radfahrer abbiegen زه کوای سمه د دې بایسکل والا نه مخکې لاړ سمه. Ich muss der Radfahrer durchfahren lassen زه باید دې ته اجازه ورکړم چې لاړ سي. Ich muss den Motorradfahrer durchfahren lassen که چیرته زه دلته ولاړ یم ما نه مخکې د موټر سایکل والا حق دی د موټر سایکل نه مخکې د بایسکل حق دی یعنی ich muss den Radfahrer durchfahren lassen زه باید د بایسکل چلوونکی پرېږدم چې لاړ سي. ich muss den Motorradfahrer durchfahren lassen زه باید د کس هم پرېږدم چې لاړ سي. هو سوال سم ځواب سو. 14مه پوښتنه بیا هم عنصریزه پوښتنه ده. دلته کومبیناسیون سایکن دی یعنی دو دانی دی یو د فور فارت ده او بل هم د تاویسوی سرک نشانه ده. ګورو بایسکل کې غواړي هم مخامخ لاړ سي یا په همدغه سرک چې کوم یو د په دې سرک لاړ سي دا زیړ موټر غواړي مخامخ او زه هم غواړم په خپل لاس یې مخامخ لاړ سم نو څه به کوو کومه قاعده باید مد نظر ونیول سي یعنی څوک اول ځي څوک دویم څوک دریم. Der Radfahrer der gelbe PKW und ich اول بایسکلکی بیا دا موټر بیا زه نه ich der Radfahrer der gelbe PKW زه بیا بایسکل او بیا هم دا موټر نه der Radfahrer ich der gelbe PKW اول دا زی بیا ززم بیا هم دا موټر زی. هو دا سم ده. سم جواب سو 15 نمره پوښتنه. 15مه پوښتنه. Wer darf in dieser Situation zuerst fahren? څوک کولی سي دلته لومړی لاړ سي؟ انځور ته ګورو تراکتور هم خپله اشاره لګولې غواړي چپ لاس ته تاو سي. سور موټر غواړي ووځي خو
خو زه هم په دې سړک باندې مخامخ روان یم. څوک باید اول لاړ شي؟ زه باید اول لاړ شم ځکه زه په نیغ سړک باندې یم. موټر تراکتور غواړي چپ لاس ته لاړ شي او د موټر چې دی د سړک هم نه دی د مزرعې نه ننوځي یا کروندې نه راوځي سړک ته، نو زه په سړک باندې یم، لومړیتوب زما دی. هو diese Frage wurde richtig beantwortet. 15 نمره پوښتنه. 18مه پوښتنه. Was endet hier؟ څه ختمیږي دلته؟ د څه شي پای دی دلته؟ Eine Zone mit eingeschränktem Haltverbot. Eine Zone mit absolutem Haltverbot. Vorausgegangene Streckenverbot. فقط دغه اول سم دی. دلته هغه ځای یا دا نشانی د هغه نشانی ده چې مونږ کولای شو د 15 دقیقو لپاره یا هم لږ یا فقط مونږ موټر الته ودرو او موټر ګل نکو، مونږ خپل په موټر کې ووسو. هغه ځای یا د هغه ځای پای دی. بله، سوال سم جواب شو. 19مه پوښتنه. Dürfen Sie hier parken؟ د پارک علامه ده، بیا هم د معیوب یا د معلول نشانی ورسره ده. یا als Schwerbehinderte mit amtlichen Parkausweis. هو زه کولی شم دلته موټر پارک کم په دې اساس باندې چې ما سره د معلول کس هغه اسناد یا سند وي یا اوسوایس وي، اجازه نامه وي را سره چې د موټر په مخ کې مې ویښي وي. یا als Begleitperson von Blinden mit amtlichen Parkenausweis. هو د هغه چا د ملګری په حیث چې هغه وړون دی او زه هغه سره ځم، بیا هم باید ما سره په موټر کې هماغه اوسوایس یا پرېښه وي یا اجازه نامه وي چې زه د موټر په مخ کې کیدم او معلوم سي نورو ته. یا for kurzfristige Einkäufe. د لنډمهالې خریداري لپاره یا پیرولو لپاره زه کولی شم موټر دلته ودرم. نه، په هیڅ وجه اجازه نشته. فقط اوسوایس باید ولري، د معیوبینو اوسوایس په موټر کې وي، په هغه وخت کې ته کولی شې دلته موټر پارک کړې. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 20مه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. Worauf sollten Sie nach dem Starten Ihres Fahrzeuges achten؟ کله چې تاسو موټر چالان کړئ څه ته مو پام وي؟ دا فتنم چې موټر چالان کړئ نو څه ته مو پام وي؟ Ich sollte möglichst unverzüglich losfahren. موټر مې څه چالان کړ، زه باید موټر ته حرکت ورکم او لاړ شم. هو mit niedriger Motordrehzahl fahren. هغه موټر ته باید ډیر ریز ورنه کړل شي، د ماشین هغه ستنه ډیره جګه نسی، فقط همغه استه ورته حرکت ورکړي چې لاړ شي. Den Motor im Stand warm laufen lassen. ماشین ښه ګرم کې بیا پس لغې نه موټر ته حرکت ورکړي. نه، دا ځکه د چاپیریال لپاره سمه کړه. کله چې دا بوس حرکت کوي هغه وخت کې تاسو ته اجازه نشته له دې بوس نه مخکې شئ. سمه ده. An dem haltenden Bus mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren, wenn eine Gefahrdung von Fahrgästen ausgeschlossen ist. هغه وخت کې کولی شئ چې تاسو قدم په قدم یا پل په پل ډېر آهسته آهسته د بوس نه مخکې ولاړ شئ یا لاړ شئ کله چې د مسافرو یا هغه څوک چې د بوس نه کښته کېږي هغوی ته کوم خطر متوجه نه وي. Den Bus überholen so lang noch fährt. کله چې بوس حرکت کې وي هم کولی شئ له دې ځای نه یا د بوس نه مخکې شئ. نه، دا غلط ده. مونږ نشو کولی د بوس نه که هغه روان وي مخکې شو. دلته موږ مخکې وویلې. Diese Frage wurde richtig beantwortet. سوال سم جواب شو. 2مه پوښتنه. Wann wird ein Überholender gefährdet؟ Überholender هغه موټروان چې غواړي د یو بل موټر نه مخکې شي. کله وایي هغه ته خطر متوجه دی، کله هغه په خطر کې ده. Wenn der Eingeholte plötzlich beschleunigt. کله چې تاسو د کوم موټر نه مخکې کېږئ او هغه موټر دفتن ریز ورکي او اکسلیټر ورکي، موټر تیز کی، په هغه وخت کې څوک چې مخکې کېږي هغه ته خطر ده. هو zum Überholen
wenn der Eingeholte zum Überholen ausschert. که چیرې دغه موټر نه چې موږ مخکې کېږو د دې په موټر د دې مخکې هم بل موټر وي او دا غواړي دې موټر نه مخکې سي، دا ځان راواچوي دی بل خط ته د دې موټر نه مخکې سي، نو دا هم موږ ته یا هغه څوک چې موټر یې مخکې کېږي خطر ورته پېښ سي. هو seine Geschwindigkeit stark verringert. Wenn der Eingeholte seine Geschwindigkeit stark verringert. که چیرته مونږ د چا نه چې مخکې کېږو هغه خپل هغه تیزوالی لږ ذرکې راکم کړي، په هغې وخت کې تاسو ته خطر شته یا د څوک چې د موټر مخکې کېږي هغه ته خطر شته؟ نه، هغه خو سم کار ده، ځکه هغه که ستاسې زه زر تېرېدی شم خپل شپور بیرته بدلوی شم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 5 نمرې سوال. بیا هم یو ویډیویي سوال ده. اول به ویډیو وګورو. په ویډیو کې باید مونږ خپلې شیشې هم کنټرول کوو، وګورو په شیشو کې مونږ ته څه ښکاري، په هندارو کې او دغه د پیاده رو یا څوک چې پلیزي دا سرکونه هم باید وګورو. څلور طرفه باید مونږ ورته متوجه اوسو. ویډیو ګورو. زمونږ شاته شیشه کې څه ښکاري، اړخونو شیشه کې څه ښکاري او مخکې څه ښکاري. بایسکل چلونکی ده او یو آسماني رنګه غټ موټر دی او بیا هم دلته یو کشګردی دی یا وایم چې لاره صحیح نه معلومیږي. Wie verhalten Sie sich richtig? کومه کړنلاره دلته سمه ده او یا تاسو کومه سمه کړنلاره انتخابوئ؟ Ich überhole den Radfahrer. زه دغه بایسکل چلونکي نه مخکې کېږم. Zwischen den LKW und Kurve. دغه غټ موټر په منځ او د دې کشګردۍ یا د ګولایي هر شی چې ورته وایي په د دې مابین کې زه د دغه بایسکل چلونکي نه مخکې کېږم. نه، nach der Kurve د دې ګولایي نه وروسته. How? vor Erreichen des LKWs. همدغه اوس زه ترې نه مخکې کېږم. نه، دا غلط ده، دا هم غلط ده. Ich überhole den Radfahrer nach der Kurve. پس له دې ګولایي نه زه د بایسکل چلونکي نه مخکې کېږم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 4 نمرې سوال. 4مه پوښتنه بیا هم یو انځوریز سوال دی. اول به راسو انځور به وګورو. په دواړو شیشو کې مونږ ته څه ښکاري؟ دا شین موټر ښکاري، بایسکل چلونکی ده، شاته بیک ایښی ده، بل بایسکل چلونکی ده، اشاره یې مونږ ته کړې ده چې هغه به چپ خواته ځي او دلته یوه ډله د بایسکل چلونکو ده. پلي کسان هم شته دي. سوال ته ځو. Sie möchten überholen. Worauf sollten Sie sich jetzt einstellen? تاسو غواړئ د دې دواړو بایسکل چلونکو نه مخکې سئ. تاسو باید څنګه ځان ورته آماده کئ؟ Der blaue PKW überholt mich. دغه شین موټر چې زما شاته را روان دی دا به ما نه مخکې سي؟ نه، هغه خو ډېر لرې ده. Der Radfahrer direkt vor mir auf der Fahrbahn hält. این دغه بایسکلکي یا دا بایسکل چې دی دا کیدای سي همدغلته دفتن ودرېږي. ګوره لاس یې وړاندې کړی ته د پلي کس سره به خبرې کوي، هر څه کوي. دا هم امکان لري. دا احتمالي سوالونه دي. تاسو باید خپل کوشش وکوئ چې هغه د خطر احساس چیرته وي، هغه د خطر جلوګیري باید وکوئ. Der entfernte Radfahrer auf der Fahrbahn schert nach links aus. ausschert یو ور خپل لار لنډوي، قیچ کوي، تاویږي. این دا بایسکلکي ښیي یا دا بایسکل چلونکی ښیي چې یو په یو چپ خواته راتاویږي. هو، د دې امکان هم شته ده. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 4 نمرې سوالو سم ځواب شو. 5مه پوښتنه. Worauf kann Warnblinklicht hinweisen? د څه شي لپاره دغه د خطر څراغونه چې د چالانیږي وګل کېږي یا د اختاریه څراغونه د څه شي لپاره دي یا څه شی مونږ ته ښایي؟ Weil auf Schulbusse bei denen Kinder ein- oder aussteigen. د ښوونځي بس کله چې درېږي ماشومان ترې کوزیږي او راجګیږي په هغه وخت کې یا د داسې یو بوس مونږ ته اشاره کوي چې دې نه ماشومان کښته کېږي. auf einer Stau د موټرونو د ګڼه ګوڼې یا ترافیک
کله چې موټرونه په شتاو کې ولاړ وي نو دا چراغونه یو وار چالانوي. auf liegen gebliebene Fahrzeug. auf liegen gebliebene Fahrzeug. هغه موټر چې په یو ځای کې خراب شوی دی او ولاړ ده نو هغه هم د خپل څلور چراغونه چالانوي. هاو Diese Frage ist richtig beantwortet. څلور نمرې سوال. شپږمه پوښتنه. Vor ihrem Fahrzeug flüchten mehrere Rehe über die Straße. Womit müssen sie rechnen? تاسو باید د څه شي حساب وکړئ کله چې ستاسو د موټر په مخ کې یو د هوسیو رمه تیریږي یا د هوسیو رمه تختی سرک نه د سرک یو خوا نه بل خوا ته ځي. Den Rudel können weitere Einzelne folgen. کله چې دا رمه تیریږي کیدای سي یوه دانه هوسۍ بله ورپسې راسي. هو Den Rudel können weitere Einzeltiere folgen. کیدای سي کله چې دا رمه تیره سو یو دانه هوسۍ ورپسې بله راسي یا یو بل حیوان راسي. ژوی حیوان. Das Rudel kann zurückkommen und die Straße erneut überqueren. کیدای سي چې دغه رمه بیرته خپله مخه راوګرځوي په همدې سرک باندې راواوړي. Mit weiteren Tieren ist nicht zu rechnen. کله چې دا تیره سوه نو بس تیره سوه نور کومه هوسۍ یا کوم بل حیوان ورپسې نه راځي. نه حتما یو څه به پیښ کیږي یا به یو دانه بل ورپسې راځي او یا به د بیرته راتاویږي. Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. 3 نمرې سوالو. Am Sawal. Auf meiner Fahrroute befindet sich ein Tunnel. Was sollte ich wissen? زه چې په کومه لاره باندې ځم هلته یو دانه تونل دی. زه باید د تونل نه تیر سم. په څه باندې زه باید مخکې پوه سم چې زه د تونل ته ځم یا په دې تونل باندې تیریږم. Ich sollte wissen, wie Fluchtwege im Tunnel ausgewiesen sind. زه باید پوه سم چې د تیښتې لاره په دې تونل کې کومه خواته ده او کومه خواته ورته اشارې سوي دي چیرته یې لوحې نښلول سوي دي. Ich kann darauf vertrauen, dass im Notfall immer rechtzeitig Hilfskräfte zur Stelle sind. زه باید داسې اعتباري او په ځان باندې باوري اوسم چې یعنی په فکر کې مې دا وي کله هم څه خطر پیښ سو په تونل کې دغه مونږ ته د بیړنیو مرستو کومک یا مرسته کیږي. نه څوک څه خبر دي څه وخت را رسیږي څومره لرې د بیړنیو مرستو موټر یا د ژوند ژغورنې خلک څومره لرې دي. Ich sollte wissen, wie ich mein Fahrzeug abstelle und verlasse, wenn ich nicht mehr weiterfahren kann. زه باید په دې باندې هم پوه سم چې که چیرته داسې یو حالت راسي چې زه نور مخکې نسم تللی په دې تونل کې نو موټر مې ودروم او موټر پرېږدم بیرته راوګرځم یا لاره وي چې زه پې باندې د تونل نه ووځم. دا دواړه سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 4 نمرې پوښتنه. 8 سوال. Warum ist man nach dem Konsum der Droge Kristallmeth veruntauglich? ولې انسان یا هغه کس چې نشهیي توکي استعمال کړه یا یې وکارول خصوصا دغه کریستال مت دی نوم د دغه نشهیي توکي چې وکارول د موټر چلونې جوګه نه دی. Weil plötzlich Erschöpfung eintreten kann. وای ځکه دفعتاً کیدای سي په مونږ باندې سستی راسي، کسلي راسي، خستګي راسي. Weil Wahnvorstellungen auftreten können. او یا هم د چټیاتو ویل یو دفعه شروع سي. هر شی خولې ته راسي ویو. هو دا هم کیدای سي. Weil die eigene Leistungsfähigkeit überschätzt werden kann. کله چې نشه وکړي نو بیا داسې په هوا کې وي چې زه هر شی کولی سم، هر شی مې له لاسې راځي، نو خپل هغه کومه لیاقت او توانایي چې د هغه نو ډېره جګه بولي چې زه هر څه کولی سم. یعنې دا 3 واړه صحیح دي. پونکت 4 نمرې او دا سوال صحیح جواب شو. 9مه پوښتنه. Wovon ist der Bremsweg abhängig?
برېمسویک هغه د کله چې مونږ بریک نیسو او تر اخره پورې چې موټر ځي او هلته درېږي دغې ته دا برېمسویک وایي. د هغې ټکي نه چې کله مونږ په بریک یا د بریک په پیډل پښه ږدو او موټر درېږي دغې ته برېمسویک وایي. د برېمسویک د څه شي پورې مربوط کیږي، یعنی کوم شی په دې باندې اثرات لري. Vom Zustand der Bereifung زمونږ د ټایرونو د وضعیت نه څنګه دي، کل سوي دي یا هم تر اوسه پورې غوښه لري. Bremsanlage زمونږ د برېمز مکمل سیستم پورې مربوط کیږي چې دا څه رقم د لیډرونه څه رقم دي، ډرمې څه رقم دي یا نور. Fahrbahnoberfläche د سړک هواري هم ټیټ او جګه هم د برېمز نیولو یا د بریک نیولو کې اثر لري، په بریک نیولو باندې اثر لري. 3 نمرې پوښتنه ده، 3 واړه وګورو چې سم دي که نه. هو diese Frage wurde richtig beantwortet. 3 واړه ځوابونه سم دي. Welches Verhalten ist richtig؟ کومه کړنه سمه ده؟ مونږ شټاپ شیلډ لرو، دا بایسکل هم شټاپ شیلډ لري. ولې زه غواړم چپه تاوسمه مګر دا بایسکل والا چې دی غواړي مخامخ راسي. Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen. هو لومړی خو باید زه دلته راسم، ماته شټاپ شیلډ دی، زه دلته باید ودرېږم. کله چې زه درېږم دا یو لومړیتوب دی چې زه بل کس ته ورکوم. دویم ich darf vor dem Radfahrer abbiegen. زه کولی سم د بایسکل چلونکي نه مخکې تاوسم. نه، دلته لومړیتوب اول خو د دې سړک دی، دویم بیا د هغه کس چې هغه مخامخ ځي. دا ځواب سم نه دی. Ich muss an der Haltlinie anhalten. زه باید دلته ودرېږم. اول زه باید د رادفارر پرېږدم، د بایسکل چلونکی پرېږدم، او دویم بیا زه دلته باید ودرېږم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 5 نمرې سوال دی. بیا هم یو ویډیویی سوال دی. Bitte starte das Video, um dich mit der Situation vertraut zu machen. یو وار ویډیو وګورئ، بیا پس دغې نه سوالونو ته ځو. په شاوخوا راسته او چپه شیشو کې مونږ ته څه ښکاري او په د شاتنۍ شیشه کې څه ښکاري. فورتفارتشټراسه ده، زمونږ چپ لاس ته د ریل سړک دی، بایسکل هم و او د سپین موټر هم راغی. یعنی 3 وضعیتونو ته باید مونږ دلته متوجه اوسو. سوالونو ته ځو. Warum müssen Sie jetzt anhalten؟ ولې تاسې باید اوس دلته ودرېږئ اگر که تاسو په فورتفارتشټراسه کې هستئ؟ بلینکر ووهل سو، زه چپه خواته ځم. هر وارم باید فکر وي چې کله هم تاسو تاویږئ چپه خواته او تاسو ولیدل چې د شتراسنبان سړک دی یا د اوبان سړک دی، نو هرومرو باید متوجه اوسئ که څراغ نه و نو هغه سړک کې یا په راست چپه خواته تاویدل تاسو اوبان یا د شتراسنبان تاسو نه لومړیتوب لري، باید هغې ته لار ورکول شي. Wegen des Radfahrers دغه بایسکلکي له وجې نه باید مونږ دلته ودرېږو؟ نه. Wegen des weißen PKWs د دغه سپین موټر له وجې نه باید مونږ دلته ودرېږو؟ نه. Wegen der Straßenbahn د دغه شتراسنبان له وجې نه باید مونږ دلته ودرېږو؟ هو، مونږ دا پرېږدو چې دا لاړ شي. ځواب diese Frage wurde richtig beantwortet. 4 نمرې سوال. 12مه پوښتنه. Wo ist das Halten verboten؟ چیرته د موټر درول منع دي؟ An Taxenständen چیرته چې د ټکسي درېږي دلته باید موږ موټر ونه درو. Auf der Fahrbahn wenn rechts eine geeigneter Seitenstreifen vorhanden ist. د سړک باندې چیرته چې راسته خواته بیا هم مونږ ته زایتنشټرافه یو وړوکې فاصله شته ده چې هلته مونږ موټر ودرو. یعنی فاربان هغه دی چې موټر پرې باندې ځي ورځي، زایتنشټرافه یو وړوکې سړک یې پرېښی ده، په هغې باندې تاسو کولی شئ هلته موټر ودروئ. لکه دا زایتنشټراسه ده او دا هم 2 سړکونه دي، په دې باندې موټر ځي، فاربان ده، دا هم فاربان ده. ته نسې کولی دلته ودرېږې، ته باید موټر چیرته ودروې؟ دا هلته زایتنشټراسه کې چې تا ته یو خاص ځای درکول شوی، ته کولی شې موټر دلته ودروې. دلته زه باید موټر چیرته ودروم؟ زایتنشټرایفن کې.
او بل auf markierte Fahrstreifen mit Richtungspfeilen. دلته هم اجازه نسته ده په هغه ځای کې چې فارشترایفن یعنی داسې خطکشي سوي وي چې راسته لاسته لاړ شي چپه لاسته لاړ شي په هغه ځای کې هم موږ ته اجازه نسته ده چې موږ موټر ودرو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 3 نمرې پوښتنه. بله پوښتنه. An der Einfahrt in ein Industriegebiet steht das Andreaskreuz mit dem Zusatzzeichen Industriegebiet. Schienenfahrzeug haben Vorhang. Was haben Sie zu beachten? کله چې تاسو په صنعتي پارکونو کې هستئ یا هغه ساحه کې چې هلته فابریکې او کمپنیګانې دي معمولا هلته هغوی ریلګاډي لري یا موټرې لري د اورګاډي چې د یو ځای نه بل ځای ته د دوی دغه پروډکټ یا چې تولید کړي هغه انتقالوي. اندریاس کرویڅ موږ په مخکینی درس کې وویلې یوه سره د ضرب علامه ده سره او سپینه نشانی ده چې هغه د کله چې د اوبان یا د اسبان ځای ته رارسیږي غواړي تیر سي نو هغه همیشه عمل ته وي. وای هغې سره یوه بله لوحه وي چې نوشته یې هلته دا صنعتي پارکونه دي دلته د ریلګاډی لومړیتوب لري. باید تاسو چی ته متوجه سئ. Schienenfahrzeuge haben an allen Bahnübergänge Vorrang. Schienenfahrzeuge هغه موټرونه یا هغه شی چې د ریل په سړک باندې ځي په دې پټلۍ باندې ځي دې ته Schienenfahrzeug وایي. هغه وایي لومړیتوب لري. هو Kraftfahrzeuge haben an Bahnübergang ohne Andreaskreuze Vorrang. که چیرته وایي دغه اندریاس کرویس هم دا د ضرب علامه نه وي نو موټرونه کولی سي لاړ سي. نه an Bahnübergang nur mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren. په دغه د پټلۍ باندې هم چې تاسو تیریږئ باید په هماغه کوم سرعت چې هلته نوشته سوی ده نو هغې ته باید متوجه اوسئ هغه پام کې ونیسئ بیا د پټلیو نه تیر سئ. دا دواړه سم دي. 3 نمرې سوال دی. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 14. Was haben Sie zu beachten, wenn Sie Ladung transportieren möchten? څه ته باید متوجه اوسئ کله چې تاسو غواړئ بار د یو ځای نه بل ځای ته یوسئ. Die Ladung darf selbst bei einer Vollbremsung nicht verrutschen. دغه بار چې تا بار کړی ده کله چې ته فول برمز یا ته ښه کلک بریک نیسې باید ونه خویږي موټر کې چې چیرته دی ښه ده باید د هغې ځای نه ونه خویږي مخکې وروسته لاړ نه سي. Nie nach vorne über das Fahrzeug hin ausragen. هیڅکله وایي د موټر یا د شاته چې د مخکې مټې لکه اوس تا خواته راسي نه هر چیرته چې ږدي موټر کې کېښودای سي خو باید ونه خویږي. mich nicht behindern. کله چې زه موټر چلوم یعنی زما د موټر چلونې که مشکل راته ایجاد نه کړي. هو دا دواړه سم دي. 3 نمرې پوښتنه. 15 پوښتنه. Sie möchten nach rechts in eine Vorfahrtsstraße einbiegen. Worauf müssen Sie achten? تاسو غواړئ راسته لاسته په یو هغه سړک باندې وګرځئ یا تاسو ورته چې هغې کې موټرونه لومړیتوب لري چی شی مو یا چی شته مو باید پام وي. Auf von links und von rechts kommenden Fahrzeuge. هغه موټر چې د راسته خوانه او د راسته خوانه یا هم چپه خوانه راځي هغې دواړو ته باید متوجه اوسو. Auf Radfahrer und Fußgänger, die rechts neben oder noch hinter ihnen sind. کله چې تاسو راسته خواته تاویږئ معمولا دلته که چراغ تاسو ته شین وي نو هغه څوک چې پیاده په سړک باندې تیریږي هغوی ته هم شین ده هغوی ته باید متوجه اوسئ او بایسکل چلوونکو ته چې له هغه تر اوسه په دې سړک نه دي راغلي یا په سړک نه دي خو راروان دي غواړي تیر سي هغې ته هم باید متوجه اوسئ. Nur auf die von links kommenden Fahrzeuge. یوازې هغه موټر چې د چپ خوانه راځي هغې ته باید متوجه اوسئ. نه دا دواړه سم دي. سوال سم جواب سو. Wie verhalten Sie sich richtig? کومه کړنه دلته سمه ده یا تاسو کومه کړنه کوئ. Ich fahre nach dem blauen LKW
زه پس له دغه شین موټر نه ځم nach dem gelben PKW. هو د دواړو نه وروسته زه ځم ځکه دلته هیڅ اشاره نشته چې ما ته وښیي زه لومړیتوب لرم دا لومړیتوب لري یا دا. دلته باید احتیاطي جنبه وکارول سي یو د بل موټروان سره یعنی په تفاهم باندې ورسیږي چې څوک مخکې ځي یا څوک لاره ورکوي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 5 Nummer پوښتنه. ولسمه پوښتنه wie verhalten Sie sich richtig؟ کومه کړنه سمه ده یا تاسو څه سم کوئ؟ Ich darf vor dem blauen LKW fahren. ما ته اجازه شته چې دغه آسماني رنګي موټر نه مخکې لاړ شم؟ هو ځکه زه Vorfahrtsstraße کې یم. Ich darf erst nach dem blauen LKW fahren. زه وروسته له دې نه ځم؟ نه ځکه زه Vorfahrtsstraße کې یم. Ich muss den roten PKW durchfahren lassen. دا سور موټر هم په Vorfahrtsstraße کې ده خو دی غواړي مخامخ راسي نو لومړیتوب د ده دی دې نه وروسته زه ځم ما نه وروسته به دا بل موټر ځي که دی شاته موټرونه ورته لاره ورکړه. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 5 Nummer پوښتنه. 18 پوښتنه. Was ist außerorts auf Vorfahrtsstraße erlaubt؟ کله چې تاسې د مسکونې یا چیرته چې خلک اوسي هغې ځای نه بیرون یاستئ او په Vorfahrtsstraße کې یاستئ نو څه کول اجازه شته ده په دې Vorfahrtsstraße باندې تاسو وکړئ. Parken auf den Seitenstreifen. Seitenstreifen خو مې درته وښوده چې کوم د هلته موټر پارکول اجازه شته ده. هو Parken auf der Fahrbahn. Fahrbahn په هغې سړک باندې چې موټرونه تل ځي او راځي. Seitenstreifen معمولا د مرسته په وخت کې کارول کیږي څوک چې مرسته ته ضرورت ولري. Halten am rechten Fahrbahnrand. درول په دغه راسته خوا د سړک کې. هو دې دواړو ته اجازه شته ده چې مونږ یې وکړو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 3 نمرې پوښتنه. 19 پوښتنه بیا هم یو انځوریزه پوښتنه ده. ګورو اول انځور. شاته سړک کې مونږ ته څه ښکاري؟ د راسته او چپه شیشو کې څه ښکاري؟ او د ډېر ټولو نه مهمه د بایسکل سړک دی. د بایسکل سړک چې دلته زموږ د موټر چلونې یا د موټر سړک سره یو ځای په یو ځای کې ده. دا ډېر مهم. Sie fahren auf dieser Straße mit einem Schutzstreifen für Radfahrer. Wie dürfen Sie den Schutzstreifen nützen؟ دې ته Schutzstreifen وایي یعنې د بایسکل چلونو د ملاتړ دپاره دا سړکونه دي کله تاسو ته اجازه شته چې تاسو دا وکاروئ. Wenn eine Gefährdung von Radfahrern ausgeschlossen ist کله چې مونږه بایسکل چلونکو ته هیڅ کوم خطر نه ایجادوو auf dem Schutzstreifen halten دلته کولی شو مونږ یې ودرو؟ نه په هیڅ وجه اجازه نشته ده. ولو که خطر هم نه وي تاسو ته اجازه نشته په دې سړک باندې موټر ودروئ. Den Schutzstreifen bei Bedarf befahren کله چې ضرورت شو دې خوا نه غټ موټر راته او تاسو غوښتل کولی سئ دلته لاړ سئ یا ټایر یا د موټر دې خوا ته بوځئ. هو auf dem Schutzstreifen parken دلته موټر ودروئ یا پارک یې کوئ. نه دې اجازه نشته. یوازې مونږ کولی سو د ضرورت په وخت کې موټر دې خوا راولو او بل موټر ته لاره ورکو یا هم که څوک بل غټ موټر مونږ تیریږي هغې ته لاره ورکو. هو دا سوال سم جواب شو. 3 نمرې سوال. شلمه پوښتنه. Sie fahren ein Kraftfahrzeug mit manuellem Schaltgetrieb. Auf ebener Fahrbahn. Wie sollten Sie schalten, um besonders umweltbewusst und sparsam zu fahren؟ تاسو موټر چې دی ډنډه دی اتومات نه دی خپله ګیر تبدیلوئ یا ګیر تبدیلوئ ورته نو تاسو باید څه وکوئ چې دغه زموږ محیط ته مو ګټه رسولې وي او ډېر تیل هم نه وي مصرف کړي. چاپېریال ته مو ګټه رسېدلې وي او تیل مو هم پس انداز کړي وي سپما کړي وي. So früh wie möglich hochschalten. څومره چې زر کېږي د موټر ګیر به دې جګوې. موټر د چالان که حرکت دې ورته ورکه اول گیر نه دوم ته دوم نه درې ته څومره چې زر کېږي وی خپل ګیرونه به جګوئ. So spät wie möglich zurückschalten.
څومره وروسته چې کیږي د موټر ګیرونه استه استه کموئ. Gänge bis in den oberen Drehzahlbereich ausfahren und dann schalten. اول صحیح ریز ورته ورکئ چې د ماشین کومه ستنه چې ده دا ښه جیږه سوله، بیا پس له هغې نه تاسو ګیر تبدیله کړئ. نه، ځکه خو دلته هم تیل زیات مصرف سو، هم د موټر غږ جیګ سو، دود هم زیات وکړه. نو دا ټولې هغه کړنې وې چې زموږ د چاپېریال د خوندیتوب لپاره سم نه و. دا دواړه سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دا سوال سم ځواب سو. 3 نمرې سوال. دا پوښتنه 2 نمرې لري. وای welches Verhalten ist beispielhaft für vorausschauendes Fahren؟ د یو با احتیاطه موټر چلوونکي مثالونه او کړنې کوم یوې دي؟ لومړی weil ich versuche, die Absichten anderer Verkehrsteilnehmer möglichst frühzeitig zu erkennen. زه کوښښ کوم چې په وخت سره د نورو موټر چلوونکو کړنې وڅارم او یا هم یې وګورم. یو، دا صحیح ده که نه ده؟ هو، دا صحیح ده. دویم، ich reagiere möglichst frühzeitig auf wahrscheinliche Veränderungen der Verkehrssituation. زه وای کوشش کوم چې په وخت باندې عکس العمل وښیم هغه تغییراتو ته یا هغه کړنو ته او یا د سړک وضعیت ته، که موټروان څه رقم کوي څه رقم نه کوي، یعنې زه محتاطه یم ورته او زه ګورم او دفتن عکس العمل ښیم. هو، دا هم صحیح ده. Ich beschränke die Verkehrsbeobachtung möglichst auf das direkt vor mir fahrende Fahrzeug. زه فقط هغه موټروان ته یا موټر ته ګورم چې ما نه مخکې روان دی. نه، دا غلط دی. په یو سوال کې کیدای سي 3 واړه صحیح وي او یا په کومې پوښتنې کې کیدای سي یوازې یو صحیح وي یا په کومې کې کیدای سي 2 صحیح وي. خو تاسو به ډیری کوښښ کوئ هغه پوښتنې یا ځوابونه چې احتیاطي جنبه لري هغه انتخاب کړئ. راځو ګورئ چې دا 2 انتخابه یا ټاکنې چې مونږ کړي دي دا جوابونه صحیح دي او که نه. Auflösung؟ هو، diese Frage wurde richtig beantwortet. دا سوال سم ځواب سوی ده. دویم سوال ته راځو. Welche Fahrzeuge dürfen hier nur mit Schrittgeschwindigkeit und unter Ausschluss jeglicher Gefährdung der Fahrgäste vorbeifahren؟ Warnblicklicht an. Warnblicklicht دغه 4 دانې څراغونه چې چالان وي ګل او چالان کیږي دې ته وارنبلیک وایي. مونږ نه مخکې دلته بوسته او مونږ دلته ولاړستو. لومړی خو به تاسو د انځور سم وګورئ چې په دې انځور کې څه شی دی. د شاته شیشه کې کین او چپه او راسته خواته دې خواته به وګورئ او بل دا چې دا په هلتشتلې کې ولاړ دی. اوس راځو سوال ته. سوال کې وویلې دلته چاته اجازه ده چې قدم په قدم مخکې ولاړ شي. Schrittgeschwindigkeit موټر هم په اول گیر کې واچو او اکسلیټر خوشې کوئ میده موټر ځي دې ته وایي. وایي چاته اجازه شته چې دومره استه استه لاړ شي چې دغه څوک چې د بوس نه کته کیږي دوی ته کوم ستونزه یا خطر پیښ نسی او تاسو هم د موټر نه داسې تیر سئ، د بوس نه داسې تیر سئ. Alle Fahrzeuge, die in gleicher Richtung fahren. ټول هغه موټرونه چې په همدغه لاس باندې ځي باید هغوی استه استه لاړ شي. دا صحیح ده. نه یوازې ده بل entgegenkommen دا موټر چې دی خوا نه راځي دوی نسي کولی سم دا 500 کې لاړ شي تیر شي. نه، کیدای شي یو دانه یا یو مسافر چې راکته شوی د دې بوس د شان هم داسې منډه کې لاړ شي. دا هم خطر ده. نو هغه موټر چې اخوا نه راځي هغه هم باید استه استه لاړ شي او هغه موټر چې دی خوا نه ځي هغه هم باید ډیر استه استه رو قدم په قدم مخکې لاړ شي. راځو ګورو چې دا زموږ دواړه جوابونه صحیح دي او که نه دي. Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. هو دا سوال صحیح ځواب سوی ده. د 4 نمرو سوالو. راځو بل سوال ته. 3 سوال. Warum sind ältere Fußgänger im Verkehr mehr gefährdet als jüngere؟ Fußgänger هغه پلی خلک چې
او gefährdet هغه خلک چې ډیر په خطر کې دي یا ډیر د خطر په مقابل کې دي هغه څوک دي. warum sind ältere Fußgänger ولې هغه زاړه کسان ډیر په خطر کې دي له ځوانانو نه هغوی چې په دې سړک باندې کته او پورته کیږي. زاړه خلک وایي sie schätzen die Geschwindigkeit von Fahrzeugen oft falsch ein. einschätzen پیشبینی کول یا داسې فکر کې یو تصور کول چې دا موټر تیز راځي که استا راځي څنګه به یې څنګه به نه ما ته فاصله لږه ده که ډېره ده. sie schätzen معمولا وایي هغوی دغه پیشبیني څه کې دی غلطه کوي رښتیا da غلطه کوي. sie reagieren oft langsamer und sind weniger beweglich. هغوی کوم عکس العمل څخه ډېره استا کوي یعنې ځکه خو عمر جګ ده او ځان صحیح نسی خوځولی زر نسی کولی د موټر د مخې نه اخواته لاړ سي یا په سړک باندې زر تیر سي دا هم صحیح ده. sie sehen und hören oft schlechter. هغوی سترګې هم صحیح کار نه کوي صحیح لیدلی هم نسی او صحیح اورېدلی هم نسی. هو یعنې سوال کې دا ویل سوي دي ولې زاړه خلک ډیر په خطر کې دي کله چې هغوی د سړک نه تیریږي او ځوانان نه. نو دا درې واړه د زړو خلکو په ځواب کې یا دغه ځواب همدا صحیح ده. ګورئ چې دا ځواب صحیح ده او که نه. هو diese Frage wurde richtig beantwortet. د څلورو نمرو پوښتنه وه. څلورم سوال تصویر ده weshalb ist es möglich dass Fahrzeugführer das Zeichen Vorfahrt gewähren nicht wahrnehmen. دلته یو ځایخن ده په آخر د دې سړک کې وایي ولې موټروان کیدای سي دغه علامه صحیح ونه ویني ولې ونه ویني یا هم بیخي ورته متوجه نسي لیدل یو خوا متوجه کېدل بله خوا. die Straßenführung erweckt den Eindruck einer Vorfahrtsstraße. دا سړک وایي داسې جوړ سوی ده چې موټروان ته دا احساس ورکوي چې لومړیتوب ته لرې ته باید تیر سي. Vorfahrt gewähren لومړیتوب ورکول او دلته دا فکر کوي چې لومړیتوب زما دی زه باید مخکې لاړ سم. سمه ده. Die durchgehende Beleuchtung verteilt zu der Annahme an der Kreuzung Vorfahrt zu haben. څرنګه چې دا سړک رڼا لري نو موټروان داسې فکر کوي چې دلته زه فورفارت لرم او دا سړک د هغه سړک دی چې زه پکې لومړیتوب لرم. Da هم کېدای سي. Die parkende Fahrzeuge verdecken teilweise den Kreuzbereich. وای د پارک موټرونه دغه موټرونه چې دلته پارک دي دا هم کېدای سي چې دغه څلور لارې پټ کی او موټروان د څلور لارې ونه ویني. نو داسې فکر وکوي چې دا یو سړک دی او بیخي دلته کومه څلور لارې یا بل سړک نه را یو ځای کیږي. دا هم صحیح کېدای سي. ګورئ diese Frage wurde richtig beantwortet. هو دا سوال صحیح ځواب شو یعنی درې واړه صحیح دي. پنځم سوال welche Fehler machen das Überholen auch auf übersichtlichen und geraden Fahrbahn gefährlich. وای چې کومه اشتباه یا کومه غلطي مونږ نه کېدای سي یا په هغه وخت کې کېدای سي کله چې مونږ غواړو د یو موټر نه مخکې شو که هغه سړک هوار وي او که هغه سړک مستقیمه وي کوم ناسم کارونه کېدای سي د یو خطر پیښه سي. der eigene Überholweg wird zu kurz eingeschätzt. هغه سړک یا هغه فاصله چې تاسو د یو موټر نه داسې تیریږي لکه دلته یو موټر وي دلته زه یم زه غواړم د موټر نه تیر سمه نو دغه فاصله موږ ډیره لنډه په نظر کې ونیسو. دې ته مو پام نه وي چې زه خو مخکې کېږم دا موټر خو ولاړ نه دی کله چې زه مخکې ځم دا موټر خو هم مخکې ځي نو دا فاصله زموږ که تر 100 متره دا کېدای سي که موږ 100 متره فکر وکړو کېدای سي دا 200 متره پورې موږ دې موټر سره یو ځای لاړ شو بیا پس د هغې نه مخکې شو. Der eigene Überholweg wird zu kurz eingeschätzt. رښتیا دا هم کېدای سي. Die Entfernung eines entgegenkommenden Fahrzeug wird zu groß eingeschätzt.
د را روان موټر کوم موټر چې مخامخ را روان دی مونږ داسې فکر کو چې هغه موټر ډیر موږ نه لرې ده خو نه مونږ هم دې خوا نه روان یاستو دا موټر هم روان دی هغه موټر را روان دی هغه ولاړ نه دی نو ځکه دا فاصله مونږ باید دومره اوږده مد نظر کې ونه نیسو نه Die Entfernung eines entgegenkommenden Fahrzeugs wird zu groß eingeschätzt. Da هم صحیح ده. Der eigene Überholweg zu lang eingeschätzt. دغه سرک وای ډیره که چېرته موږ فکر وکړو چې نه دغه فاصله ډیره اوږده فاصله ده نو بیا موږ د خطر جلوګیری کوی سو خو دا پکې دا غلط ده مګر دا دواړه صحیح دي راځو ګوري Diese Frage wurde richtig beantwortet. هو دا سوال جواب صحیح ده. شپږم سوال. Wie müssen Sie sich bei einem Stau im Tunnel verhalten? که چیرته د موټرو ترافیک وي یا لاره بندوي په یو تونل کې تاسو به څه کوئ؟ Bei Stillstand mit ca. 5 Meter Sicherheitsabstand zu Vordermann anhalten. 5 متره د یو بل په موټر کې فاصله باید مراعات سي. Warnblinklicht einschalten. څلور دانې دا څراغونه چې بلینکرونه دي مړه چالانیږي دا باید چالان کړئ. Fahrzeug sichern und umgehend verlassen. موټر یو خواته ودروي او تېنه لاړ سي. نه دا غلط ده. فاصله به مراعات کوئ د مخامخ موټر سره که موټر تاسو نه مخکې ولاړ دی او دویم څلور چراغونه به هم چالانوئ. ګورئ چې جواب صحیح ده که نه. Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. څلور نمرو سوال. اووم سوال. ویډیویی سوال دی. Bitte starte das Video. دا ویډیو چالانه که dich mit der Situation vertraut zu machen. دغه وضعیت یو دفعه ښه وګورئ. ګورئ Sie können das Video insgesamt 5 Mal ansehen. په امتحان کې یا په ازموینه کې تاسو کولی شئ دغه ویډیو 15 وارې وګورئ بیا پس د هغې نه نوره تاسو ته نه خلاصېږي. راځو موږ یو وار دا ویډیو سر تر پایه پورې ګورو. کله چې ویډیو پلی کوئ د آینو ته به ګورئ لکه رښتیا چې تاسو موټرواني کوئ بیا به هم دې سرکونو د پیاده رو ته ګورئ چې په پیاده رو کې څه روان دي پس له هغې نه ستاسو دا کومه لاره چې ده دلته ګورئ دې ته به متوجه اوسئ دې بوس ته به متوجه اوسئ دې خلکو ته به هم متوجه اوسئ دا ټول به ګورئ سره. زو سوال ته په سوال کې څه شی دي؟ Worauf sollten Sie sich in dieser Situation einstellen? تاسو باید په دې وضعیت کې څه وکئ او تاسو کوم وضعیت باید مخکې نه په خپل ذهن کې وګورئ چې څه پیښېدلی سي دلته. Der Bus schwenkt beim Anfahren kurz auf meinem Fahrstreifen aus. دا بوس چې کله حرکت وکړه کیدای سي په دغه وخت کې دا بوس د حرکت سره لږ زرکه ایما خواته راسي یعنې دغه کوم سرک چې ایما لاس ته دې خواته راواوړي هو دا کیدای سي. Das Quad fährt plötzlich an. Das Quad دغه څلور ټیره موټرسایکل ته وایي دغې ته. Das Quad fährt plötzlich an. نه دا خو امکان نه لري ځکه مخکې دا نفر ولاړ دی دا نسي کېدلی چې یو دفعه راواوړي ځکه بوس هم شاته را روان ده دلته د ده په مخکې دا ولاړ دی. نه دا نه راځي. Personen betreten hinter dem Bus an die Fahrbahn. هغه کسان چې د بوس نه کته سوي دي هغه کېدای سي لنډه رامنډه کې سړک ته راواوړي. هو دا جواب صحیح ده. ګورو چې دا دواړه جوابونه صحیح دي که نه. Diese Frage wurde richtig beantwortet. څلور نمرې سوال صحیح جواب شو. اتم سوال. Wodurch lässt sich die Fahrtüchtigkeit nach übermäßigem Alkoholkonsum kurzfristig wiederherstellen? ډیر احتیاطي سوال ځکه دلته یو وارې الکول راغلی ده بیا Fahrtüchtigkeit راغلی ده او übermäßigen kurzfristig مهمه سوال په دې باندې ده چې الکول راغلی وی که چیرته مونږ یا یو چا یا موټروان الکول ښکلی وي چی شی کوای سي په لنډ وخت کې بیرته دې سړي ته دا توانایي ورکړي چې موټر وګرځوي. الکول یې څکلی دی چی شی باید وکړي چې پس ډېر لنډ وخت نه 15 دقیقو یا 10 دقیقو بیرته موټر وچلوي. Durch gar nichts. بس خلاص.
هیڅ امکان نه لري چې تاسو بیرته په لنډ وخت کې 15 شپږ 10 دقیقو کې راسئ بیرته موټر وچلوئ ولو که هغه بیخي لږ الکول هم وي. دلته ویلي durch 15 Minuten Sport 15 دقیقې سپورت کول نه durch das Trinken von 2 Tassen Kaffee 2 پیالې کافي څښل کولی چې تاسو بیرته د دې جوګه وګرځوي چې تاسو موټر وګرځوي. نه احتیاطي جنبه gar nicht. هېڅ امکان نه لري چې تاسو یې وشکئ یا یې وی کوئ او بیرته راسئ موټر چلولو ته کښېنئ. 4 نمرې فقط gar nicht. Diese Frage wurde richtig beantwortet. جواب صحیح دی. 9 سوال بیا هم ویډیویي سوال دی. ګورئ اول به ویډیو وګورو. دې لاس ته ګورو چې څه را روان دی. دلته اوبان را روان ده مونږ اشاره مو وهله روان یو چپ خواته او دلته وګوره دا موټر هم راوځي. په کرویڅنګ کې یو دفعه بیا وګورئ چې په کرویڅنګ کې زه فورفارت لرم. دې خواته وګورو بیا هم دلته وګورئ په د شا په شیشه کې وګورئ بلینکر ووهل سو فورفارت هم همدا سرک لري او دلته دا موټر را روان دی. ځو سوالونو ته. Wie verhalten Sie sich? څه کوئ تاسو دلته؟ Vor dem Linksabbiegen warten und den Bereich der Mittelinsel frei halten. مخکې له دې نه چې مونږ داسې تاویږو باید دلته ودرېږو او دغه انزل دا ځای چې دی لکه د موټر چې دا اوس ولاړ ده دا ځای باید خالی پرېږدو. هو دا باید خالی پرېږدو. Zunächst im Bereich der Mitteninsel warten, wo der andere PKW steht. اول باید راسو دغلته قرار ودرېږو. نه ولې ودرېږو؟ دا خو لاره بندېږي ځکه دلته اوبان را روان دی. اوبان د لومړیتوب لري هغه باید تیر سي. Flüssig abbiegen, um die Nachfolgenden nicht zu behindern. و ما په شاته موټر را روان ده په دې چې هغه ونه درېږي زه باید دلته بیخي هېڅ شته ونه ګورم همداسې تیر سمه. نه دا جواب هم غلط. یوازې دا لومړی جواب دلته صحیح ده. 5 نمرې پوښتنه ده متوجه ورته اوسئ فقط په یو ټیک باندې کولی شئ دا نمرې ویسئ. Diese Frage wurde richtig beantwortet. هو جواب صحیح دی. 10 سوال بیا هم ویډیویي سوال ده. Bitte starte das Video, um dich mit der Situation vertraut zu machen. یو دفعه ویډیو وګوره او وضعیت سره ځان برابر کړئ وضعیت باندې اعتباري سه. دواړو شیشو کې ګورو شاته شیشه کې ګورو دې سړک ته هم ګورو پیاده رو ته هم ګورو دې سایکن ته ګورو چې څه کېږي. دې موټر ته هم متوجه اوسئ. سوال ته ځو. Wann dürfen Sie losfahren? کله تاسو ته اجازه ده تاسو لاړ سئ. اول خو زه لومړیتوب نه لرم چې زه مستقیمه تیر سم. دویم دا نفر چې کوم مخامخ را روان دی دا په ما باندې حق لري ځکه ما بلینکر وهلی دی زه غواړم چپه خواته تاوسمه. ګورو چې ځوابونه کې څه دي. Nachdem der LKW-Fahrer mit Handzeichen eindeutig auf seine Vorfahrt verzichtet hat. کله چې دغه LKW یا د لوی موټروان ماته اشاره وکړه چې زه نه غواړم لاړ سم فورفارت تا ده ته کولی سې لاړ سې. هو ځکه ماته اشاره وکوله صحیح ده زه تللی سم. Sofort da der LKW-Fahrer mich dazu auffordert. چې کله ماته د موټروان وویلې دا د غټ موټروان چې ته لاړ سه اشاره یې راته وکړې زه دفتن وځم. نه زه دفتن نه وځم ځکه زه باید لومړیتوب دغه کسانو ته ورکړم چې په دې سړک باندې ځي وراځي نه دې مخام دا فورفارت نه لري زیم نه لرم ځکه دا غلطه د دې اشاره ده. د دې لپاره چې مخکې لاړ نسي مخامخ لاړ نسي ماته ویل خی اول ته تاسو زه به لاړ سم. ګورو wenn ich den Querverkehr nicht gefährde oder nicht wesentlich behindern. هغه وخت کې ماته اجازه ده کله چې په دغه سړک باندې را روان او تیریدونکو خلکو ته مشکل جوړ نسی زه کولی سم لاړ سم. هو وګورو چې دا جواب صحیح ده که نه. Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. دا سوال صحیح جواب سوی ده. 11. Wie müssen Sie sich in dieser Situation verhalten? دلته باید تاسو څه وکړئ. ګورو چې
ریل تیریږي اورګاډی تیریږي دلته دا کس ولاړ دی او سور او سپین بیرغ یې لاس کې نیولی ده شرنګ لا تر اوسه نه دی ټیټ سوی خو موږ ته داسې نفر دلته ولاړ ده په دې باندې پوهیږو چې باید تیر نشو ich muss rechts an Sicherungsposten vorbeifahren زه وای دغه راسته لاس کې داسې تیر سمه لاړ سم links an Sicherungsposten vorbeifahren د دغه سړي د راست چپ لاس ته داسې تیر سمه کوم چې دلته ولاړ دی نه vor dem Andreaskreuz halten دغه ته اندریاس وای ده دینه مخکې دلته باید زه ودرېږم هو دا صحیح ده دا دواړه صحیح نه دي Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. 3 Nummer سوال و صحیح جواب شو. 12. Eine Person will die Fahrbahn auf dem Fußgängerüberweg überqueren. Wie verhalten sie sich? یو نفر غواړي د فوسګنګر هماغه د پیاده رو لاره چې وړو کې د زیبرا خط غوندې جوړه سوې ده غواړي هغې نه تیر سي زه باید څه وکړم Ich überhole wartende Fahrzeug mit besonderer Vorsicht. کوم موټر چې ما نه مخکې ولاړ ده لکه دا اوبرګنګ ده هماغه خط سړک دی چې یو نفر پې باندې تیریږي دا موټر دې ته منتظر ده زه دلته یم زه کولی شم داسې راسم او د ځای نه تیر سم نه دا زه نسم کولی Ich überhole nicht زه نه غواړم چې مخکې سمه دې موټر نه Ich bereite mich auf das Anhalten vor زه آمادگی نیسم چې موټر ودروم هو باید موټر نه مخکې نشئ او موټر ودروئ چې دا نفر تیر سي 5 نمرو سوال دی دو گزینه صحیح دی Diese Frage wurde richtig beantwortet 14 سوال Was gilt hier? چی شی صحیح ده Abbiegen ist nicht zulässig تاویدلو ته اجازه نسته Vor dem Einfahren in die Kreuz muss auf weitere Zeichen des Polizeibeamten gewartet werden. مخکې له دې نه چې مونږ داسې تیریږو باید د ترافیک پولیس اشارې ته مونږ ودرېږو Die Kreuz darf überquert werden. کله چې د پولیس شا یا مخه مونږ ته مونږ ته اجازه نسته ده چې مونږ تیر شو خو په دې حالت کې مونږ ته اجازه سته ده چې مونږ تیر شو Die Kreuze darf überquert werden. په دې وخت کې اجازه شته ده چې مونږ د سړک نه تیر شو 4 نمرې سوال Diese Frage wurde richtig beantwortet. مخکې سوال بیا هم ویډیویي سوال ده ویډیو چالانه وګورو د شیشو کې به ګورو د شاته شیشه کې به ګورو مونږ نه موټر مخکې کیږي دلته پیاده رو روان دی د لومړیتوب ورکولو حق د بل چا دی بل چا ته باید حق ورکو دی چراغونو ته ګوري چالان او ګل کیږي او پیاده رو هم راغی سوالونو ته ځو سوالونه چی شوی Wie verhalten Sie sich jetzt richtig کومه هغه کړنه صحیح ده چې تاسو به یې کوئ یو چې ته پام کله چې دا سایخن و او بیا هم دا چراغ ګل او چالان کېده دا ګل او چالان چې کله دا چراغ کېږي هغه په هغه وخت کې کېږي چې د زون ټاګ یا هم د رخصتۍ ورځې وي نو بیا پس له هغې نه دا هغې اعتبار لري دا کینسایخن اعتبار لري کله چې کینسایخن هم وي او دا امپل جوړ وي دا چراغ جوړ وي بیا د چراغ اعتبار لري Ich gewähre möglichen Querverkehr die Vorfahrt. Ich gewähre زه ورکوم لومړیتوب دغه نورو موټرونو ته چې دا په دې سړک باندې تیریږي او راتیریږي هو Ich überquere die Kreuz zügig da gelb angezeigt wird زه تیز تیریږم داسې ځکه وایي دلته خو زیړ دی نه دا غلط ده Ich warte an der Haltlinie auf die nächste grüne Phase وای زه درېږم کله چې د چراغ شین شو بیا زه تېرېږم نه چراغ بیخي نه شین کېږي ولې نه شین کېږي ځکه د رخصتۍ ورځ ده ته باید دغې ته متوجه اوسې او د خپل هغه فکر نه کار واخلې چې څنګه زه کولی شم دې ځای نه مخکې لاړ شم خو چې دې خواته موټروانانو ته یا دې خواته او دې پیاده رو ته مونږ څه مشکل جوړ نه کړو څلور نمرې وي دا سوال هم صحیح ځواب شو 15 پوښتنه Welche Verhalten ist richtig دلته کومه کړنه صحیح ده
Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen. اول خو دې سایکن ته ګورو د نشانی ته چې مونږ باید لومړیتوب ورکو. لومړیتوب اول دلته د دې اوبان دی، دویم د چا ده؟ Die Straßenbahn muss mich früher abbiegen lassen. نه دا غلط ده. Straßenbahn باید ما ته اجازه راکړي چې زه لاړ شم. نه. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen. زه باید دا موټرات پرېږدم چې لاړ شي. هو دا هم صحیح ده. ځکه هغه مخامخ راځي او زه غواړم داسې تاو سمه. نو لومړی حق د اوبان دی، بیا ورپسې د موټرسایکل ده او بیا ورپسې زه. ګورو چې څه کېږي. 5 نمبر سوال جواب so diese Frage wurde richtig beantwortet. مخته ځو. 14 سوال دی. Welches Verhalten ist richtig؟ کومه کړنه سمه ده؟ وګورو مونږ سټاپ شیلډ لرو، باید دلته مونږ ودرېږو. مخامخ نه بوس را روان دی او بایسکل هم دلته ولاړ دی. Ich muss an der Haltlinie anhalten. کله چې سټاپ شیلډ ستاسو په مخ کې و یا دا سایکن مخ کې و، تاسو مجبور یاست د دلته د سپین خط چې د دلته راسئ ودرېږئ. هو den Bus durchfahren lassen. دا بوس باید تیر سي. بالکل بوس دی هم تیر سي. خو اول څوک تیریږي؟ اول باید دا تیر سي. den Fahrer durchfahren lassen. باید اول دا تیر سي، کله دا تیر سو بیا بوس تیریږي، بیا پس دغه نه زه تیریږم. den Radfahrer durchfahren lassen. بایسکلکی هم پرېږدم چې لاړ سي، بوس هم پرېږدم، خو زه دلته اول سر کې درېږم. 5 نمبر سوال دی ځکه احتیاطي جنبه ده دلته. ګورو چې سوال جواب صحیح ده که نه. بالکل 5 نمبر سوال سم جواب شو. 18 سوال welches Verhalten ist richtig؟ دې شیلډونو ته که وګورو دا فورفالټ شیلډ دی، یعنی زه حق لرم چې په دې سړک باندې لاړ سم. دا abbiegen یا تاوېدل زما حق ده. Ich muss das blaue Fahrzeug vorbeilassen. زه غواړم چپه لاس ته تاو سم. د موټر ته باید زه اجازه ورکم چې لاړ سي. هو دا موټر باید لاړ سي ځکه چې زه نه غواړم په همدې سړک باندې لاړ سم او زه غواړم چپه لاړ سم. اگر که دا سړک فورفارت ده، دلته څوک دی په دې سړک باندې هغه لومړیتوب لري. Ich muss das grüne Fahrzeug durchfahren lassen. زه باید دغه شین موټر پرېږدم چې لاړ سي. نه دا زه نه پرېږدم. Ich darf vor dem grünen Fahrzeug abbiegen. زه له دغه شین موټر نه مخکې تاوېدی سم. اول به دا موټر ځي بیا به زه تاوېږم ځکه زه فورفارت شتراسه کې یم. جواب ګورو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 5 نمبر سوالو سم جواب شو. 18 سوال دې سایکن یا اشارې ته به ګوري چې آسماني ده. Fahrradstraße anliegefrei. انلیګه څوک چې دلته ژوند کوي هغه کولی سي ننوځي. Wer darf in ein so gekennzeichnete Straße einfahren؟ چاته اجازه سته پرېښسته ده چې په دې سړک کې ننوځي؟ alle Radfahrer، ټول هغه کسان چې بایسکل ګرځوي. هو alle Mofa-Fahrer، هغه موټرسایکلونه چې واړه دي او غږ یې ټیټ ده هغه کولی سي لاړ سي دلته؟ نه. alle Besucher von Anwohnern، ټول هغه میلمانه چې راځي دلته چې څوک ژوند کې ده هغه میلمانو ته اجازه سته ده چې راسي. هو alle Mofa-Fahrer نه. Radfahrer ته اجازه سته ده او alle Besucher von Anwohnern. 2 نمرې دا سوال لري. ګوري. Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. 19 سوال Was gilt hier؟ An dieser Stelle endet eine geschlossene Ortschaft. geschlossene Ortschaft لکه یو کلی، یو ښار، وړوکی ښار هغه څه خلاصیږي. دلته دا مدار د اعتبار د لندنۍ مدار د اعتبار او پاسنۍ لندنۍ نه وځي پاسنۍ کې نه نوځي. An dieser Stelle endet eine geschlossene Ortschaft. هو ځکه دا ختمیږي. Wilster یو کلی یا هر شی چې دا ختمیږي او په شوتن کې نه نوځي. endet eine Umleitung؟ نه دا د Umleitung Zeichen یا نشانی نه ده. beginnt eine geschlossene Ort. یو بل geschlossene هغه را شروع کیږي، ښار را شروع کیږي؟ نه، بلکې 6 کیلومتره بعد هغه را شروع کیږي ځکه 6 کیلومتره بعد دا موټر لاړ سي بیا پس لغې نه دا شوتن را شروع کیږي. ګورو جواب به څه وي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. یوازې
دا لومړی ځواب سم دی. شلم سوال دی. Was kann dazu beitragen, Kraftstoff zu sparen und die Umweltbelastung zu verringern? څه کولی شي کومک وکوي د دې لپاره چې مونږه تیل سپما کو او هم د محیط یا هم چاپیریال ته مو ضرر لږ رسیدلی وي. Durch vorausschauende Fahrweise zu einem gleichmäßigen Verkehrsfluss beitragen. وای کله چې مونږه موټر چلوو باید فقط پام مو مخې ته وي، احتیاط وکړو او استه استه لاړ شو، کوم هغه سایکنونه او هر شی چې د هغې ته متوجه اوسو چې چېرته بریک ونیسو بیا ریز ورکړو، بریک ونیسو بیا ریز ورکړو. نه، دې شي نه باید مونږ صرف نظر وکړو. Schon beim Kauf eines Kraftfahrzeugs auf den Kraftstoffverbrauch achten. کله چې مونږ موټر اخلو باید وګورو چې دا په کیلومتر کې یا په 100 کیلومترو کې څومره تیل خوري، هغې ته باید متوجه اوسو. هو. Nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel benutzen, mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen. څومره چې شونې وي باید د بوس، اوبان او دې شیانو نه کار واخیستل سي، عامه د ترافیکي وسایلو نه، او یا هم په بایسکل وګرځئ او یا هم پیاده وګرځئ. وګورو چې دا سوال جواب صحیح ده او که نه. Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. 3 نمرې سوالو سم ځواب. نو راځو د دې څپرکي لومړي سوال ته. یو انځوریز سوال دی. Was ist in dieser Situation richtig? دلته کومه کړنه صحیح ده یا سمه ده؟ 4 نمرې والا جواب سوال دی. Waren Blinklicht aus. دغه 4 دانې څراغونه چې همیشه اشارې ورکوي دا نه دي چالان. څه به کوو؟ Die entgegenkommenden PKWs dürfen nur vorsichtig an dem Bus vorbeifahren. هغه را روان موټر چې د دې بوس دی خوانه روان دی مخامخ، هغه باید استه استه په احتیاط سره لاړ سي. صحیح ده. Als Gegenverkehr brauchen Sie den Bus nicht besonderes zu beachten. دلته زی معنا زیمه. د بوس مخامخ راتلونکی موټر زما موټر دی، نو د دې لپاره ته هیڅ ضرورت نه لرې چې کوم خاصه توجه ورته وکړې، نو همداسې به تېرېږي. نه، زه نسم کولی په همغه 500 کې چې د 500 کې مخته لاړ سمه، ځکه مونږ په تېر لوست کې مو ویلې کېدای شي دلته یو ماشوم یا یوه ښځه هر څوک چې وي د دې موټر د شانه رامنډه کړي، داسې راسي اگر که څراغ مونږ ته شین هم ده. Sie dürfen nur vorsichtig an dem Bus vorbeifahren. ته کولی سې یا تاسو کولی سئ استه استه په احتیاط دې ځای نه تېر سئ. هو، دا صحیح ده. ګورو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. سوال د مونږه صحیح ځواب سوی دی. دویمه پوښتنه بیا هم انځوریزه پوښتنه ده. لومړی راځو انځور ته ګورو. شاته شیشه کې مو وکتل، اړخونو شیشه کې هم مونږ وکتل. نو دې ته مو پام وي چې دا د موټرونو، ځکه دا یا د 10 سرک ده او که د 10 سرک نه وي د 500 سرک هم وي یا په 500 کې تاسو ځئ، بیا هم باید متوجه اوسئ چې د دغه د موټرونو منځ نه هر څوک کولی سي راووځي. یو. دویم، ناڅاپي کېدای سي یوه دروازه راخوشي سي، دې ته مو پام وي. فعلا دغه اوس کې دې ښځې ته باید متوجه وي چې یو دم راونو دې خوا را تېره نه سي یا دا سړی دې خوا را تېر نه سي، نو دې ټولو ته باید پام وي. Worauf müssen Sie sich einstellen? چی شی مو باید په ذهن کې وخته نیولی وي یا څه شی مو پیش بیني کړي وي، څه باید دلته کیدونکي وي یا څه شی کیدای سي وسي. Auf sich öffnende Fahrzeugtüren. د موټر دروازې خوشي سي. Auf Sichtbehinderungen. Sichtbehinderungen کېدای سي زه یو څه شی ونه وینم، ما فکر بله خواته سي، په سترګو باندې زه هغه شی ونه سم لیدلی.
لکه دې ځای نه کوم چې شی راوځي د یا ماشوم دی یا هر شی یا مشر نفر یا ډېر زوړ سړی هر شی چې وي کیدای شي د موټرو نه قط نه راوځي. auf querende Personen querende Personen هم هغه خلکو ته لکه مخکې مې څه وویلې لکه دا خلک چې په دې سړک داسې تېرېږي دې ته querende Person وایي. دا درې واړه سم دي. درې واړه ځوابونه سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 4 نمرې والا سوال. راځو مخ ته. Ist es leichtsinnig? آیا دا بې پروایي ده؟ leichtsinnig بې noch kurz vor einer Kreuzung einen Lastzug zu überholen. دا بې پروایي ده وایي مخکې د یو Kreuzung هماغه څلور لارې ته وایي یعنې ډېره لږ فاصله ده تر هغې پورې او موږ وغواړو د یو لاستڅوک یو LKW نه یا غټ موټر نه مخکې سو. دا بې پروایي ده که نه ده؟ هو. Ja, weil der Lastzug die Sicht auf den Querverkehr verdeckt. Querverkehr لکه دا څلور لارې ده موږ راځو په دې لاره باندې او دوی د دې خوا نه راتېرېږي. هو دا بې پروایي ده ځکه کیدای شي چې هغه خلک په دې راسته خوا نه یا چپه خوا نه راځي موږ یې ونه وینو او دغه موټر باعث د دې شي چې موږ زیخت یا هماغه لیدنه ډېره لنډه وي تنها موږ موټر ووینو شاته هېڅ شی ونه وینو. هو دا صحیح ده. Ja, weil der Lastzug die Sicht auf wichtige Verkehrszeichen verdecken kann. هو دا هم بې پروایي ده ځکه کیدای شي دغه غټ موټر شاته مهمې نښانیګانې د ترافیکي وي چې زه یې ونه وینم نو هغه هم کیدای شي چې د لاستڅوک یا هم د LKW موټر په سبب باندې پټې شي او زه یې ونه وینم. Nein, weil Lastzug meist langsam fahren. نه وای زه کولی شم مخکې سمه ځکه خو لاستڅوک یا دغه غټ موټر معمولا استه ځي. نه دا غلط ده. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 5 نمرې سوال. 4 سوال. Während der Fahrt in einem Tunnel haben Sie Ihr Fahrzeug wegen eines Feuers noch im Tunnel abstellen müssen. Wie verhalten Sie sich? څه کوئ تاسو که چیرې ستاسو موټر په تونل کې اور واخیست او د دې له وجې نه تاسو خپل موټر ودراوه. Ich lösche das Feuer so weit wie möglich. زه کوښښ کوم څومره چې کولی سم اور مړ کړم. هو. Ich lösche Feueralarm an der Notrufstation aus. Feueralarm د خطر زنګ یا د اور زنګ ته ویل کیږي. Notrufstation هماغه د بیړنیو مرستو لپاره زنګ وهل دي هغه ټلیفون چې هلته ایښی یا د ټلیفون کوټه چې د هغې ته وایي. زه وایي لومړی خو کوشش کوم چې اور مړ کړم. دویم دا چې ځمه او فایالان د زنګ یا د اور خطر وهم همغه د بیړنۍ مرستو د ټلیفون نه. هو. Ich schließe mein Fahrzeug ab. زه مې خپل موټر ګل کوم او قلفوم یې پرېږدم. نه دا غلط. فقط دا دواړه دلته سم دي. 4 نمرې سوال دی مخته ځو. هو سوال صحیح ځواب سوی ده. Bitte starte das Video, um dich mit der Situation vertraut zu machen. یو وار ویډیو وګورئ او وګورئ چې کومې کړنې سمې دي. راځو ویډیو ته. ویډیو به یو وار وګورو مخکې له دې نه چې ما مخکې مو وویل هم چې تاسو ویډیو ګورئ شیشو کې به ګورئ سایکنونه یا دا نښانیګانو ته به متوجه کیږئ او دې شیشو ته ګورئ. دا موټر راغی د اوبان سړک دی. غواړم لږ تشریح کړم. د اوبان سړک دی دلته خو دواړه خواې بندې دي. دلته په یو وار باندې 2 دانې نښانیګانې راغلي. یوه دا وه یو دې نه مخکې وه. بیا ګورو ویډیو. یوه نښاني دا ده چې زه باید لومړیتوب بل یو ته ورکړم. دلته هم زه استه سومه کیدای شي موټر راخوا نه راسي او بل دلته د موټرو ټرافیک دی یا موټرونه ډیر ولاړ دي او بل موټر هم دی خوا نه را روان دی. ګورو سوالونو ته. سوالونه مونږ ته څه وایي. Weshalb müssen Sie hier warten? د څه شي دپاره باید تاسو اوس دلته دمه سئ یا ودرېږئ. Wegen des roten PKWs. د دغه موټر له وجې نه باید تاسو دلته ودرېږئ. Wegen des Fußgängers.
د دغه فوسګنګر یا دغه څوک چې پیاده را روان دی د دې له وجې نه باید موږ ودرېږو. wegen der Radfahrerin دغه چې زموږ شاته د Radfahrerin یا دغه په بایسکل سواره را روانه ده د دې له وجې نه دې سره څه غرض لرو نه دې سره ځکه دا زموږ شاته ده. کوم څه شی چې مهمه دي که زه اوس لاړ سمه دلته ننوځم ما ته اجازه نشته ده ځکه زه باید لومړیتوب ورکړم. دا نښاني د هغه ده چې زه لومړیتوب دې ته ورکړم او دا معنی مخکې سي هو wegen des roten PKWs. Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. 5 نمرې فقط په یو ټیک باندې. Worauf müssen Sie sich in dieser Situation einstellen? تاسو باید دلته چیش ته مو پام وي. موټر ولاړ دی، انځور به ګورو، دروازه یې خلاصه ده، ونې دي ډېرې زیاتې، اخوانه موټر هم موږ ته نه ښکاري، د دې خوا نه را روان موټر هم موږ ته نه ښکاري. که دلته کوم سایکن یا نشاني وي هغه هم موږ لیدلی نسو. شاته ګورو چې نسته ده، د شیشه کې هم څه نه معلومیږي. سوالونو ته ځو، ځوابونو ته. dass der LKW-Fahrer auf die Fahrbahn springt. دا موټروان د دې موټر دغه موټر چې دی کیدای سي چې لنډ راخیستکي له سړک ته راسي. das Gegenverkehrsaufzug یو دم له دغه سړک نه موټر راووځي او یا هم د مخامخ نه کوم موټر راسي. das Verkehrszeichen durch den LKW verdeckt sind. کیدای سي دا د LKW مخکې دلته چې کوم نشاني یا هم دغه سایخن ده شیلډ ده زه یې ونسم لیدی. هو دا 3 واړه ځوابونه دلته سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 3 نمرې سوال. Wie verhalten Sie sich bei einer Tunneldurchfahrt richtig? کله چې تاسو یو تونل ته ننوځئ څنګه تاسو سمې کړنې کوئ یا کومې سمې کړنې کوئ. Ich präge mir Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge und Notruftelefone ein. زه مې وایي په خپل ذهن کې یا تصوراتو کې وختي زه ګورم چې د مسؤلیت لارې چارې کومې وي دي. د مسؤلیت لارې چارې معنا دا چې که خدای مکه په دې تونل کې څه چاره وسي، پیښه وسي، د تیښتې لاره کومه خواته ده، د تیښتې شیلډونه کومه خواته نشاني کوي، او که زه ناچاره سمه زنګ ووهمه د ما موبایل کار نه کوي دغه د بیړنیو مرستو ټلیفون کومه خواته وي. نو دا ټول به زه اول څه دا ننوځم تونل ته، دې شیلډونو ته، د چپه لاس او راسته لاس ته چې ستاسو دي دې ته باید زه وختي متوجه سم. هو دا سم ده. In einem Tunnel mit Gegenverkehr orientiere ich mich am rechten Fahrbahn. و په هغه تونل کې چې هم له هغې خوا نه موټر راځي هم له دې خوا نه موټر راځي زه وایي کوښښ کوم چې راسته لاس زیات ونیسمه او مخ ته لاړ سمه. دا ډیر مهمه ده ځکه تم که راسته لاسته ځان نیسي هغه هم مجبوره دی راسته لاسته ځان ونیسي. که چېرته خدای مکه د ناروغ ژغورنې موټر او یا هم د ژوند ژغورنې موټر امبولانس دا راځي نو وکولی سي دا مابینځ کې تیر سي. هو دا هم صحیح ده. Ich fahre mit verringertem Abstand, damit ich mich an den Schlussleuchten des vorausfahrenden Fahrzeugs orientieren kann. دا غلط دی ځکه فرینګرتم وخت وویل دلته د بې احتیاطي مسله پکې راغله. زه وایي د ډېر وړوکي یا لنډ واټن سره د بل موټر شاته ځمه چې زه هغه ولیدلی سمه چې هغه چېرته ځي. نه دا غلط ده. دا دواړه سم دي. So, ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. نورو سوالونو ته was können Drogen bewirken? Drogen نشه او دا روږدي عملونه دا څه کولی شي؟ اثرات یې څه دي؟ Anhaltende Verbesserung der körperlichen und geistigen Leistungen Fähigkeit. کولی شي زمونږه د کړنو یا زمونږه د وجود یا جسمانی هغه قوه د خدمت کولو یا هم د کار کولو لوړه کړي. یعنی تاسو قوي کوي، تاسو هوښیاروي. نه. Abhängigkeit und Sucht. روږدي کوي هم په نشهیي توکو باندې او مستوي هم. Rausch Zustand. یعنی تاسو دغه دروغن یا دا نشهیي توکي روږدي کوي،
معتادویم او مستویم. ګورو چې ځوابونه صحیح دي که نه. هو، diese Frage wurde richtig beantwortet. Macht so, نهم سوال. Was müssen Sie beim Überholen hinsichtlich des Abstandes beachten؟ یعنی با احتیاط مخکې کېدلو د یو موټر کې تاسو باید څومره فاصله یا د فاصلې احتیاطي فاصله څومره مد نظر کې ونیسئ. Einen ausreichenden Seitenabstand vor allem zu Personen einhalten. یعنی متوجه اوسئ که له هغه مخکې کېږئ د خلکو نه یا د پرسونن انسانانو نه زیاته هم فاصله واخلئ او زایتن ابشتند یعنی د اړخ فاصله د زایتن ابشتند اړخ فاصله و دلته په افغانستان او آلمان کې مونږ راسته لاس یو نو د راسته لاس خوا فاصله به بیا ډیره نیسي. هو دا صحیح ده. Zu mehrspurigen Fahrzeugen großen Seitenabstand einhalten als zu einspurigen. دا غلط ده ځکه mehrspurigen یا ډیر خطونه څه لري هغه وخت کې باید مونږ ډیره فاصله ونیسو ځکه شپورونه زیات دي یا خطونه زیات دي. Einen ausreichenden Seitenabstand zu anderen Verkehrsteilnehmer einhalten. هو باید زه د هغو موټرونو سره همالته زه ترېنه مخکې کېږم موټرونو له اړخ نه هم باید زه کافي یا ausreichend د هغه فاصله چې ضروري ده هغه فاصله زه باید مد نظر ونیسم. دا دواړه صحیح دي. دریم سوال. Auf einer Fahrbahn mit mehreren Fahrstreifen vor einer Richtung endet ein Fahrstreifen. Wie haben Sie sich auf dem durchgehenden Fahrstreifen zu verhalten? کوي mehrere Fahrstreifen څو دانې سرکونه یا څو دانې د موټرونو خطونه چې په یو سرک کې وي هغې کې یو دانه ختمیږي. تاسو څنګه سمه کړنه کوئ چې مخکې لاړ شئ د نورو موټرو یا هم د سمه لاره باندې لاړ شئ او مخکې ونه درېږئ. Ich muss an dem Weiterfahren gehinderte Fahrzeug vorbeifahren. زه باید همداسې مخکې لاړ شم کله چې رسېږم او مستقیمه ځان واچوم په دې بل سرک باندې ووځم. لنډ مثال لکه دا سرک دی په دې سرک کې دا اول خط دی دا دویم خط دی دا دریم خط دی. دریم خط دلته په خلاصېدو باندې دی نو زه کولی شم چې دلته راورسېدم او ځان واچوم داسې لاړ شم لکه دلته ماته وایي an den Weiterfahren gehinderte Fahrzeugen نه زه دا نه کوم ځکه باید یو قانون وي که نه هغه قانون زه مراعات کړم چې زه لاړ شم. بل وایي den am Weiterfahren der gehinderte Fahrzeuge den Übergang nach dem Reißverschlussverfahren ermöglichen. دلته چې کوم قانون ده هغه Reißverschlussverfahren ده یعنی یو موټر دې ځای نه ځي یو موټر دې ځای نه ځي دوی دواړه باید یو بل سره هماهنګي ولري. دا دې ته لاره ورکوي او دا موټر تیریږي. لکه دا موټر تیر سو دا موټر به اوس دې ته اشاره ورکوي چې ته کوای سې اوس راسې دلته ننوځې. دا به خپله اشاره وهي ده ته به سیګنال ورکوي چې زه راځم دې خواته دی به ده ته یو اشاره ورکوي د بریک په ذریعه چې دا استا کېږي ده ته اشاره ورسېده او دا کوای سي دلته راننوځي. آریاسې ډېر ښه یو وړوکی مثال ورته جوړ کړی ده چې ګورئ دلته د خپله اشاره ووهله دا موټر ورته لاره ورکوي د خپله اشاره ووهله دا به دلته استا کېږي ورته ځي د خپله اشاره ووهله دا به استا کېږي ده ته به لاره ورکوي. یعنی یو موټر له دې خوا یو موټر له هغې خوا یو موټر له دې خوا یو موټر له هغې خوا. Das هم ده. Blickkontakt aufnehmen und in je nach Situation entscheiden. اټکله کوي فقط ګوره که خالی ځای دې پیدا کړ درب ځان واچوه ترېنه مخکې شه. نه داسې خو زه نشم کولی. ګورو Diese Frage wurde richtig beantwortet. 3 Nummer Sawal. Jolasam Sawal. 2 Fahrzeuge kommen sich auf einer Kreuzung entgegen. 2 موټره مخامخ راځي
Beide Fahrzeuge möchten jeweils nach links abbiegen. دا موټر چې له دې خوا نه راځي هم غواړي چپه لاس ته لاړ سي او دا موټر چې له دې خوا نه ځي دا هم غواړي چپه لاس ته لاړ سي. In welchem Ausnahmefall دا ډېر مهمه دی müssen sie hintereinander abbiegen. په کوم استثنایی حالت کې دوی کولی سي د یو بل د شانه تیر سي، یعنی دا موټر داسې دا موټر دلته راسي دا موټر هم دلته راسي یو د بل د شانه تیر سي. لکه دا یو د بل د شانه تیریدل دی، دا راځي د دې موټر د شانه تیریږي او دا د دې موټر د شانه تیریږي. په کوم حالت کې استثنایی حالت ده، په نورماله حالاتو کې باید د یو د بل ته مخه تیر سي، هیڅ اجازه ورته نسته ده چې یو د بل د شانه چپ خواته تیر سي. لکه په دې تصویر کې چې ده دا همیشه مدار د اعتبار نه ده او دا په نورمال حالت کې ده چې مخکې د یو بل باید د راست چپه خواته تاو سي، دا هم چپه خواته ځي او دا هم چپه خواته ځي. Wenn ein gleichrangige Kreuzung befahren wird، کله چې یو دواړه په یو خواته روانیږي یا یو خواته تاویږي، نه wenn die Gestaltung der Kreuzung ist erfordert. چیرته چې تم دغه کرویس یا د څلورلارې کې کوم خطونه یا کوم قانون چې وي هغه مد نظر کې ونیول سي او که ویل سوي وي موږ ته wenn der Verkehrslage es fördert، که چیرته هم قانون هم دا اجازه ورکوي چې تاسو کولی سئ دلته د یو د بل د شانه تیر سئ. دلته متوجه اوسئ یوازې صحیح سوالونو باندې تاسو فوکس وکوئ، هغه غلط جوابونه چې دي هغې ته وخت مه ورکوئ او وخت هم پې باندې مه ضایع کوئ. څو واره چې تاسو دا سوالونه ووایئ نو تاسو ته رښتیا سوال یا سم سوال په ذهن کې راځي او ویل کېږي چې دغه سم جوابونه دي. هو دا سوالونه صحیح ځواب سوي. Sie befinden sich im Kreisverkehr. Was ist zu beachten؟ تاسو په یو څلورلاري کې یاستئ، څه شته باید پام وي. Im Kreisverkehr ist das Halten auf der Fahrbahn verboten. کله چې تاسو د کرایس کې یاستئ یا د څلورلاري کې یاستئ، د منځ کې چې دا سړکونه دي که نه، دا سړک چې دی تاویږي پې باندې، دلته ولاړېدل یا موټر درول ممنوع دي. هو بند ممنوع دي. Eine Mittelinsel darf nur überfahren werden, wenn diese aufgrund der Fahrzeuggröße unvermeidbar ist. که مو پام کړی وي دا څلورلارې ده، دا سړک دی، دلته وړوکی انزل کله کله تیږې وي، کله هم وړوکی چمن وي، دا مابین کې او موټرونه داسې تاویږي. که مو پام کړی وي دا ځای ډېر بند وي او بوسونه چې راځي مخامخ همداسې په دې باندې تیریږي، یو ټیرې لاندې وي یو ټیرې پاس وي. نو په هغه وخت کې وایي اجازه شته ده چې دغه وړوکی د تیږو یا د چمنک چې ده که چېرته تاسو موټر ډېر لوی وي تاسو کولی سئ په دې باندې موټر وخیژوئ تیر سئ. Das Verlassen des Kreises muss durch Blinken angezeigt werden. کله هم چې تاسو د یو څلورلارې نه وځئ نو د وتو سره سم باید په همغه لار چې تاسو وځئ بلینکر یا خپله اشاره ووهئ راسته لاسته او د څلورلارې نه ووځئ. جوابونه سم دي. 3 نمرې سوال. 3 نمرې سوال دی. 14 سوال. Welche Fahrzeuge müssen Sie das Abfahren von gekennzeichneten Haltestelle ermöglichen؟ په کوم حالت کې تاسو باید هغه شیلډونه چې ایښي دي یا خاص جایونه دي هغې ځای نه چې کوم موټر وځي تاسو باید ورته لاره ورکئ. کله چې هغې موټر بلینکر ووهه یا اشاره یې ووهله تاسو مجبوره سئ که د هغې شاته هستئ هغې ته لاره ورکئ چې هغه ووځي د هالټشټلې نه یا چېرته چې ولاړ ده. شولبوسن د ښوونځي بسونه چې دي او لینین بوسن دغه د عامه بسونه چې دي کله دوی په هالټشټلې کې ولاړ او تاسو را روان استئ د بلینکر ووهه یا اشاره ووهله راوځي تاسو مجبور استئ ورته لاره ورکړئ چې دوی د هالټشټلې نه راووځي. ټاکسن نه ټکسي ته نه زه ځمه بیا د پس له هغې نه ټکسي راووځي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. بل سوال بیا هم د ویډیویي سوال دی. راځو اول به ویډیو وګورو.
شاته شیشه کې هم ګورو، اړخونو شیشه کې هم ګورو او مخ کې هم ګورو چې څه دي پکې. دا یو سرک مکمل تړل سوی ده، یوازې یو سرک باندې اجازه ده. انفعال ولیدل شو، د فتن بلینکرونه چالان که د 4 اشارې ولګول سولې. موټر اور اخیستی ده، خلک رامنډې وهي. دا د بیړنیو یا هماغه بیړنۍ دروازه ده چې پې باندې ووځي. سوال ته ځو. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig? څنګه تاسو سمه کړنه ترسره کوئ یا سم کار کوئ؟ Ich halte an. زه درېږم. stelle den Motor ab. موټر مې ګل کوم. und verlasse den Tunnel über den Notausgang. موټر دروم او د دغه لارې نه وځم. Ich lasse beim Verlassen des Zündschlüssel Transponder im Fahrzeug. زه به کیلي موټر کې پرېږدم یا کیلي موټر پرېږدم او موټر نه کته کېږم. دا سم ده. Warte im Fahrzeug auf Räumung der Unfallstelle. د هغو پورې زه دمه کېږم یا په موټر تر څو پورې چې دا لاره پاکه سوې نه وي. نه، کېدای شي د ګرد وجې نه یا هم یا د موټر دود وی هر شی سي وي، د دې له وجې نه تاسو کې پوره تاسو ته ونه رسېږي او یا هم کېدای شي دا اور راتیت خواته راسي. نو په هېڅ هم تاسو باید مکیننئ، فقط بدله وکړئ، نونه بچئ، کیلي پکې کوئ او ووځئ. Diese Frage wurde beantwortet. Pinsel Sawal. Welche Verhalten richtig? Ich muss den blauen PKW durchlassen. زه باید دغه د PKW د موټر چې د دې ته لاره ورکم نه، ځکه دا شیلډ ما ته اجازه راکوي چې زه لومړیتوب لرم او زه باید لاړ شم. Ich darf durchfahren. زه باید لاړ شم یا ما ته اجازه شته ده چې زه لاړ شم. هو. 14 سوال دی. وایي کومه کړنه سمه ده؟ Welches Verhalten ist richtig? زه باید لومړیتوب ورکم، خو مخامخ ځمه. Der grüne PKW muss warten. دغه شین موټر چې دی دا باید ودرېږي. نه، ich muss warten. زه باید ودرېږم ځکه ما ته وایي لومړیتوب ته ورکړه یا دا لومړیتوب لري چې لاړ شي. ګورو. Ja, diese Frage ist richtig beantwortet. پام مو وي ګوره 15 نمرې لري. ډېر اسانه سوال دی. 15 سوال. Welches Verhalten ist richtig? 15 نمرې سوال دی، فقط یو ځواب صحیح دی. زه باید لومړیتوب بیا هم ورکم. تصویر ته ګورو، انځور ته صحیح مخامخ سکل والا را روان دی. Ich muss warten. بالکل، زه باید ودرېږم. Ich darf die Kreuzung vor dem Motorrad überqueren. زه باید یا ما ته اجازه شته ده چې دغه د موټر سایکل والا نه مخکې زه لاړ شم. نه. سوال سم ځواب شو. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? دغه Verkehrszeichen مونږ ته څه ښیي؟ که تاسو په اتوبان باندې یاستئ معمولا دې سره B15 لیکل کېږي. Es muss mindestens 35 km/h gefahren werden. باید لږ تر لږه 15 کیلومتره په ساعت کې موټر وځغلو. Es darf nicht schneller als 35 km/h gefahren werden. اجازه نشته ده چې د 15 کیلومتره په ساعت کې تیز لاړ شو. Auf eine Bundesstraße. Bundesstraße هغه شتراسې ته ویل کېږي چې لکه بعضې وخت کېدای شي د اوټوبان غوندې واوسي، یعنې 3-4-5 دانې شترایفونه ولري، خطونه ولري، خو ځغاسته پکې د 130 کیلومترو نه زیاته نه ده او په نورمال حالت کې پکې ځغاسته یا د موټر منډه فقط تر 100 پورې ده. فرق د لنډشتراسې سره، لنډشتراسه بله شتراسه ده، بوندشتراسه بله ده. لنډشتراسه معمولا کېدای شي د کلیو بانډو یا تړلیو ځایونو په منځ کې وي او کېدای شي 2 شترایفه ولري، 2 خطونه، یو هخوانه یو دې خوانه، خو
هغه ډېره ځغاسته پکې 100 ده. ولې دې کې تاسو کولی شئ تر 130 پورې. معمولا دې کې ډېری موټروانان غلطیږي هم، وایي زه په اوټوبان کې یم، خو هغه اوټوبان نه ده، هغه بundesstraße وي. تر 130 پکې اجازه د منډسته ده. Ho, diese Frage wurde richtig beantwortet. دو نمره سوالو. دا سایخن د چه شي دی؟ دا مونږ ته ښایي چې مونږ فورفارت لرو یا دغه شتراسه فورفارت لري. کومه شتراسه؟ داسې abgeknickt، یعنی داسې راتاوه سوې ده. Was müssen Sie bei dieser Verkehrszeichen-Kombination beachten? دا دوه دانې Verkehrszeichen دي یا دوه دانې د سرکونو نشانیګانې دي. Wenn ich geradeaus weiterfahre, muss ich rechts abbiegen. که چېرته زه غواړم مخامخ لاړ شم، زه باید راسته لاس خواته اشاره ووهم. Na, wenn ich der Vorfahrtsstraße folge, muss ich links abbiegen. که چېرته وایي زه غواړم همدغه شتراسه، دغه فورفارتشتراسه چې کله داسې تاویږي، غواړم په دې سړک باندې لاړ شم، نو باید زه بلینکر ووهم. هو، کله چې تاسو غواړئ همدغه سړک د فورفارت یا دغه شیل چې دی د چپ لاس ته چې تاویږي دې سړک پورې مربوط کیږي، یعنی حق او لومړیتوب دې سړي ته ورکوي. Wenn ich der Vorfahrtstraße folge، که چېرته زه غواړم دغه لومړیتوب یا د لومړیتوب سړک باندې لاړ شم، نو زه باید چپه لاس اشاره ووهم. Die Fahrtrichtungen nach links ist vorgeschrieben. زه باید چپه لاس خواته لاړ شم. همدغه یو دانه صحیح ده. Diese Frage wurde richtig beantwortet. سوال سم ځواب سوی ده. Was sollten Sie tun, um die Umwelt zu schonen؟ تاسو باید کومه کړنه وکړئ یا څه وکوئ چې چاپیریال مو ښایسته اوسي، یا د چاپیریال ښایسته والي دپاره باید تاسو څه وکئ. Ich sollte bei übermäßiger Rauchentwicklung aus der Auspuffanlage des Kraftfahrzeugs überprüfen lassen. که چیرته زما موټر د نورمال حالت نه ډیر دود کوي، زه باید موټر مې یو دفعه بوزم او زه چیک یې کړي راته. auf unnützes Hin- und Herfahren verzichten. د بېځایه ګرځېدلو نه په موټر کې باید مونږ خودداري وکړو. Bei längerem Warten den Motor abstellen. چېرته چې موټر په ترافیک کې یا ډېر موټر ګڼه ګوڼه وي، باید مونږ موټر که چېرته ډېر وخته پورې درېږو موټر مو ګل کو. راځو ګورو چې جواب صحیح دی که نه. هو، diese Frage wurde richtig beantwortet. 3 نمرې سوال. دا و د نن ورځې لوست. خدای دې وکړي چې د اړمنو په درد وخوري. که چیرته وړاندوینه یا هم کومه کلمه مانه خطا سوي وي، ځکه وخت ډیر زیات و، سوالونه هم بعضې اوږده و، نو تاسو کولی شئ هغه نیوکه یا هم کومه اشتباه چې سوي وي لاندې په کومنټ کې راته ولیکئ. په راتلونکي درس کې به بیا هغې ته اشاره وکړو. ډیره مننه. کور ودان. الله مو مل.